मुनीबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू खैबर सहर ته ستړي مشه मुनीबा کله هم ما په دې خیبر سحر کې چې د اتڼ وکړو ما د میدان نه دوړې وښکلم د هغې سحره به ستا سر ته ځي بس بیا زه د نوکرۍ نه تلم ته به را سر کې ځې لږ خلک یې لږ په مزه ولګوي ته بیخي داسې بي جي ایم ورکړه چې سړی ورته کنټرول نه بار شو ښه جي السلام علیکم یو ځلې بیا د خیبر ښکلي سحر پیښور سټوډیو نه نیغ په نیغه او تاسو کتلو د دې نه مخکې جي سحر په خیر اسلام آباد سټوډیو نه چې پکې محترم ملمانه یعنی قربانه ناستو پروین ګیلانی سلوی خان سیال خان او مدثر صاحب دی ناستو هلته او ښایسته غوندې کې پروګرام یې وړاندې کول او ډېر ښایسته پروګرام وي خو زموږ د هم د چا نه کم نه وي جي چې کله پېښور ته راشئ نو په داسې ساز او باجو او په ډز او غرب باندې تاسو راشئ چې یقینا تاسو هم پته لګي چې یاره پېښوریان هم د چا نه کم نه دي په څه کې هم نو دغه شانتې د پروګرام به وړاندې بوځو مونږه څنګه چې د پروګرام یو فارمیټ دی هغه تاسو ته پته ده چې دې کې د ټولو نه اول زما خبرې اترې وي ګپ شپ وي او بیا چې دې زه تاسو بوزم خیبر ایکسرسایز کارنر ته او هلته چې دی نو روز خان تاسو ته ښایسته ښایسته ایکسرسایز ښیي پس د هغې بیا زه کچن ته راځم خو نن به زه کچن ته نه راځم نن ما سره یو زموږ یو بله مېلمنه ده هغه به هم راځي خو ولې نه راځئ چې اول د روز خان سیګمنټ ته لاړ شو روز خان یو ښایسته غوندې کې پیکیج چې دی ریکارډ کړی دی رالیږلی دی ځکه چې هغې وي مینه زما نن طبیعت ټیک نه دی زه نن لایو ایکسرسایز نشم کوی نو ګیټ ویل سون روز خان الله دې تعالی صحت درکړي نو د هغې یو ښایسته غوندې کې ریکارډډ سیګمنټ دی ایکسرسایز خو به مونږ تاسو ته ښایو کو باران وي کو ګلی وي کو طوفان وي کو بیمار وي او که هر څه خو هغه خپل ایکسرسایز کارنر به مونږ خامخا تاسو ته ښایو نو راځئ چې اول ایکسرسایز ته لاړ شو پس د هغې بیا مونږ واپس راځو دې ځای ته رالو مونږ خپل ایکسرسایز ته او ایکسرسایز دی نن زمونږ سټیپر او ورسره ویټ چې څنګه تاسو ته ما وویلې چې ما اوس 1 kg نن ویټ راوړي دي تاسو د اسانتیا دپاره چې تاسو ویل چې یاره ډېر هیوي ویټ مونږ نشو اوچتولی نو دې سره هم ډېر ښه ایکسرسایز کیږي زه خپل ایکسرسایز سټارټ کوم او تاسو ګورئ ډېر ایزي ایکسرسایز دی ریډي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 تاسو کتل ویورز ډیر زبردست ایکسرسایز دی هغې کې داسې دی چې ستاسو چې کوم ویټس دي هغه ستاسو د عام کار کوي لګیا دي اینډ سټیپر چې کوم دی کوم چې موږ راځو په سټیپر باندې دا بره دا زموږ د لیګس کار کوي لګیا دی دا ستاسو پورا دا ایکسرسایز دې سره ستاسو اپ اینډ ډاون او چې کله تاسو ویټ یوز کوئ لګیا یې نو دا تاسو وکتل چې زما ډایرکشن پرمننټ دی کې اوس زه بیا کومه تاسو غور سره وګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 زبردست کارډیو دی دونه ښه ایکسرسایز دی چې کله تاسو په دې باندې پوه شوئ او تاسو ډېر لکه چې صحیح طریقې باندې به چې کوئ نو تاسو ته به پته لګي چې د دې څونه ښه بینیفټ دی اوس زما هارټ بیټ هم سیوا دی زما بریث هم چې دی هغه هم فاسټ دی هر ایکسرسایز نه پس به تاسو بریثینګ دونه کوئ او ډیورنګ ایکسرسایز هم دا ستاسو انهیل ایکسیل ضروري دی دا به تاسو مست ساتئ په دې چې کله به تاسو بریثینګ چې دی هغه به بالکل ټیک هغې کې وي نو هغې سره به ستاسو سټرینث چې دی هغه به ډېر زیات کیږي او چې کله تاسو ساه چې دی هغه سټک کړئ داسې او چې کله دې کې تاسو ساه نه اخلئ هغې کې به تاسو ته پرابلم وي په دې چې هغې کې بیا تاسو دونه ایکسرسایز او دونه چې دا ریپیټیشنز دي هغه بیا تاسو نشئ لګولی نو دا تاسو وکتل ویورز دا به بالکل سټریټ داسې ځي او ستاسو ریبس سره به ستاسو دا البوز چې دي دا به هم دلته لګېدلي وي تاسو به بالکل لاسونه بهر نه وباسئ دا بالکل دې ځای کې داسې ټایټ به راځي دې پوزیشن کې داسې بالکل ټایټ او سټیپر باندې ستاسو سټیپ اپ اینڈ ډاؤن اپ اینڈ ډاؤن دې سره ستاسو لیگز ایریا کار کوي لګیا ده نو آی ہوپ چې تاسو به ایکسرسایز هم ښه طریقې سره کوئ او چې څنګه ما تاسو ته وښول همدغه رایټ طریقې باندې به کوئ جی ویلکم یو ځل بیا پس د ایکسرسایز خیبر ایکسرسایز کارنر نه او یقینا چې نن هم روز تاسو ته کوم ایکسرسایز زخول په دې باندې به عمل کوئ او دغه شانتې به د ایکسرسایز چې دی په خپل ژوند کې دا راولی شاملوئ نو ایم شور چې زموږ په شانتې به ډېرې خویندې چې دي نو هغه د خپل هغه اوور ویټ نه یا هغه د زیات وزن چې کوم شکایت دی هغې نه به ډېر زر هغې ته چې دی نجات ملو شي جي ګرانو کتونکو څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې زه راشم نو زه به ډایرکټ کچن ته نه راځم نن موږ سره یو زبردسته غونډه کې جي پرنسپل صاحب ناسته ده آرمي پبلک سکول نوشهره چې دی د دې پرنسپل دی جي او نامه ډېره ښایسته لږ داسې دوه نومونه یو ځای شوي د دواړو نومونه چې دی نو زموږ دپاره یو لټل سټار خطاب ورته میلو شو یو چې دی نو سینګر دی نو دې هغه دواړو نومونه چې دي نو هغه ځان ته ایښي دي جویر یا بختیار السلام علیکم السلام علیکم څنګه تاسو بالکل ټیک ټاک First of all, thank you so much for coming and زما په خیال زمونږ ستاسو نن لومبنی ځل دی yes my pleasure بس خو داسې exciting لومبنی ځل دی چې خدای دې وایي که نه چې when you meet someone your vibes راځي نو داسې when I met you it was You feel good? Yes, I really feel good. Okay, زبردست اوکې جی ماشاءالله یو ایجوکیشن ستاسو د ډېر ټایم نه فیلډ سره منسلک یې ایجوکیشن فیلډ سره منسلک یې بیا اوس چې دی تاسو دې وخت کې ایز پرنسپل چې دی تاسو لګیا یې ډیفیکلټ شي یا چې دا اوس بیا ریسنټلی دا 1 year نه مونږ چې کومه کووډ په وجه باندې یو سچویشن روان یو او اوس هم لا آن اینڈ آف هغه سین شته لا سکولز کولودیس یونیورسيټیز کالجز او سب بندي تاسو څه وایي چې فرق پریوتو ایجوکیشن چې دی نو هغه ښه شو اسټابلیش شو که نه ایجوکیشن ډېر وروسته پاتې شو مینا ډیفینیټلی دا دوه ډېر واسټ کینوسز دي ایجوکیشن او بیا پوسټ کووډ ایجوکیشن خو وی ول ټرای ټو مرج دواړه ټیک شو اول به هیټ کو پوسټ کووډ ډیفینیټلی مونږ کې انساني او سایکالوجي وی کنه چې د کووډ مونږ ته یو داسې एकदम یو شیکینګ دغه تراوست ریالټی ته چې مونږ سسیس ته لپاره پری پریپیرډ نه یو ذهني طور باندې مونږ یو ببلز جوړ کړی دي ټیک شو او هغه نه مونږ کمفرټ زونز نه وتلو کوشش نه کوو نو ایٹ لیسٹ کووډ is a blessing in disguise it has given a message تاسو ته preparation پکار دی for unforeseen situations او دا ایجوکیشن ماشومانو ته خی چې مونږه مشرانو ته هم خی پکار دی چې مونږه ماشومانو ته یا مشرانو ته ریل لایف سچویشن سره اډاپټیبিলিټي وخو هینډل کول باندې this is a part of education and it دا مخامخ اوس مونږ ته ښکاره شوه یو کرایسس یو لرنینګ کرایسس otherwise there's this terminology چې پورا ورلد کې څومره چې اسانتیا روانه ده عمره ایجوکیشن کې لرنینګ کرایسس دی there's a difference between education and learning نو هغې کې خو چونکې مونږ پریپیرډ نه یو او د هایبریډ ماډل چې مونږ سٹارټ کړی د نو ډیفینیټلی انیشلی خو فرست فیز کې ډېر زیات ډیفیکلټ و خو اوس پیرنټس کې ډېر زیات اویرنس راغلی دی هغه وایي که نه چې نیسیسټي از د مدر آف انوینشن وہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے نو اوس چې هغې پوه شو چې د کمپیوټر نه اوس خلاصه نشته
نو دا خبره دی چې بلا نه خلاصيږي ورته غاړه چې بس تر غاړې شو ورته نو اوس زما خیال زما چې کوم ګران پیرنټس دي نو هغه اوس د سیسته سر کې خود او د اهمیت ته سر کې خود نو چې کووډ سره څومره تاسو وایي چې ډیر سیډ نیوز او ډیر زیات یا څومره مشکلات هغه مرسته غالي دي نو عمره خدای پاک لارې دا د کنه چې تاسو یو سیسته کم نظر نه ګورئ کم لینس نه ګورئ انو که خې لینس نه ګورئ نو ورسره ډیر زیات اسانتیاګانې او ډیر زیات داسې سيزونه ست لپاره مونږه میبي وی ور ان سلمبر یا مونږ هغه ته پام نو هغه ته زمونږ پام یو بل سيزو مشو لکه دې کې مونږ ته د رشتو د ویلیوز پته ولګېدله د وخت اهمیت مونږ ته پته ولګېده د ایون په خپل ځان باندې هغه کسان چې هغه آوټینګ کې بیزي وو یا ایجوکیشن له دومره وخت نه ورکول یا هغه فیملیز چې هغه به ماشومان له ټایم نشو ورکولای نو زما په خیال دی یو نیم کال دی رشتو ته مضبوطوالی ورکړ دی یو بل په قدر یې پوه کړ او بیا ما خبره چې یو د نن یو څو کاله مخکې به خلکو وي را روان نسل چې دی دا به د کمپیوټر بچي وي نو هغه شی چې کمپیوټر سره ماشومان دومره تړلی شو کنه چې هغه وړو کې د پلی ګروپ ماشوم چې دی لیپټاپ ځان سره ګرځي بالکل خبره دغه شان ده خو دا چې کوم تاسو خبر وکړه کنه چې رښتې راويخې شوې انو زمونږه کې یو ډیلما ده چې مدرز ډے باندې زموږ خو مدرز ډیز زموږ کلچر کې خاص طور باندې زموږ د اګرو بیسډ اکانومي دا اکا کلچر دی انو دا خو زموږ د سوسایټي یو خیسو او هغه ته اوس د دنیا واپس را روانه ده چې ټاله کینو دا زما چې تاسو انټروډکشن وکړو انو هغه کې ما تاسو ته دا وینا کول غواړم چې ایجوکیشن سره زما ډیر زیات اټس بین 16 17 ایئرز او زه چې وړه وم نو ما ته ټیچ آی واز ان گریډ 3 آی ریمبر انو ټیچر تپوس کو ته بس جوړېږي انو ما جواب ورکوم آی وانټ ټو بی ا مدر انو هغه ټایم کې دوز مدرلی انسټینکټس انو هغه کې زما دا خیال دی چې موږ یو سیس رستو پاتې شو او د موږ کلی والا کلی ولس خلک چې کومو ماته یادېږي زما چې سهار وی خشوم انو زمان یا سره به بهر راوتم نو بس خزي بناسته وی چا بده انګور جړه کولا چا بده زوی جړه کولا خو بس هغه اړه به سپک شو انیمنو هم په کلو کې دا هغه نو هغه ماحول کې وګوري لوګا ولم وا پرابلمز ولمو زي کووډ خو از obviously it's a pandemic or it's a world issue نو highlight شو otherwise day to day life کې خو د هر چا ایشوز خو د ناس سره او یو بل سره د اړه ټکور سره زما خیال دی هغه پرابلم به ډیر زیات سولف کېدل شو کس په کور ته لاړو خو ته هغه خبرو سره هغه په وجه مینا ز ډیر غټ امباسډر یم د کمیونیکیشن واو زبردست that we need to talk basically زمونږ ریلیجن زمونږ کلچر زمونږ حجره زمونږ it all directs to communication you mean to say چې د کونسلینګ ضرورت هم شته بالکل هغه ماشومان واخلي هغه دغه مور او پلار واخلي هغه دی فیملیز واخلي من هغه ټیچرز واخلي everyone need کنه تاسو دغه د پاره دغه کونسلینګ هم کوي هغه کونسلینګ د کومې طریقې کېږي بیا نن سبا چې هغه تاسو بینګ پرنسپل کې دي شي دا خبره سره اګری کوي یاد کوي زیاتره سکولز کالجز جست فور بزنس د پاره یو نوم دی یو کمپټیشن روان دی آی دې تاسو څومره اګری کوي صحت پورې دا رښتیا دي یا صحت پورې چې دینو ایجوکیشن باندې زیات توجه ورکړي کېږي او کمپټیشن له کم توجه ورکړي کېږي دا هم خبرې کوو تاسو زمونږ د خیبر فیملی سره تعلق هم لګ ډیر وخت نه دی هغه به هم لګي خبرې اترې کوو نن دی له بابا سنگه اجازت ورکړي په دې باندې هم خبرې اترې کوو ګرانو کتونکو بلکې زم چې دا دمه تاسو والے نو زیات بخوي دا د اسیم بھائی کیمرا دا بالکل اسیم بھائی کیمرا ان کی طرف کر دیں جی بریک لے لیں آپ بریک دے کیمرا کې بریک والا زوبه بریک ته او یو کپ کاوه به اوس کم دی خپلې مینا سره تاسو هغه پرې بریک والی to enjoy the break please یو ځل بیا پس د بریک ستړي مشه هر کله د ثواب ویډیو یقینا تاسو به شو ګوره چې د ورځ د زنانو ورځ دا او تاسو سموي چې پدې کې چې کله هیلث او ایکسرسایز او خوراک سکاک او صحت راشي نو پدې کې بیا د یو داسې زنانه موجودګي هم ضروری ده چې هغه مونږ خبر کې ګوره وي انسان چې مخ کې زیاده د غړوان د تګ هغه د تعلیم په ذریعہ باندې زی تعلیم یو داسې هتیار دی چې هغه ته د جون په هر لار کې تعالی رڼا درکړي او تعالی حفاظت درکړي مونږ جویریا سره خبرې کولې چې تاسو کونسلینګ هم کوئ نو آیا صرف د ماشومانو کونسلینګ کوئ کو نو سری دغه د مور پلارم کوي یا د ټیچرانو هم کوي دی باندې هم بیا چې د سکول کالجز جست فور بزنس سایډ د پاره یوز کیږي لګیا دی پاغي باندې بس وای تاسو
مینا دا زما ډیر اړه ته نږدې ټاپک دی چې کوم تاسو چړو او د فورم نه او د وخت نه به لازمي دا فایده اخلم ځکه چې خدای پاک وي څه نعمت تاسو له راکړو نو هغې صدقه به تاسو ورکوئ او ما ته لګي چې دا کمیونیکیشن دا ایکسپیرینس چې کوم ماله خدای راکړی د هغې صدقه دا ده چې مونږ عام خلکو ته دا خبره ده اویرنس خپل په لاس کې زموږ په څومره حیثیت کې مونږ څه قضایي شته هغې کې مونږ دا سپریډ کړو سکول یو بزنس انټیټي جوړه شوې ده خو هغې کې د پیرنټس اویرنس ډېر زیات امپورټنس دی وګورئ زه تاسو سره مې په بریک کې خبره کوله چې مونږ جوار کرو او بیا غنم غواړو چې څه مال مونږ هغه جوار کرل نو هغه مال مونږ تش بلډینګ کتو شوشه کتو او هغه ټیش ټپاس چې ورته پښتو کې وایي که نه هغه ګورو آیا مونږ خپل ماشوم چې چاته حواله کوو نو مونږ جامه اغوستو دپاره به لس پې راته پوس کوو چې دا به شرنګ کېږي که نه کېږي کله پې خرابېږي که نه خرابېږي بربکوي که نه کوي یو لس جوړې به بهر کوو که 12 ښځو خو دغه کار دی سکول وخت کې مونږ آیا څه مال چې چوایس کوو ډو وی رایټ ډاون any parent څوک مور پلار دا پروګرام ګوري اړم دي چې تاسو خپل دا فیوچر خپل مستقبل چاته حواله کوئ هغه نه سوال ستاسو حق جوړیږي بالکل خو هغه سوالات آیا څه دي چې زما ماشوم څخه په پی ټي ایمز کې پیرنټس راشي هغې تش یو دی دا په حساب کې څومره نمبر راغلی او دا په انګریزي کې څومره نمبر راغلی په ویلیوز باندې زما ماشوم آیا دروغ وایي که نه وایي په ټیچر سره احترام شته که نشته مسبیهیو کوي یو بل سره په نور ماشومانو سره هغه څه امپیکټ دی شیرینګ کوي که نه کوي او شیرینګ کې هم ډېره ښکلې خبره وکړه موږ شیرینګ او کیرینګ اکټیویټي دا نو یو مور راله وایي دا زما د ماشوم نګټس تاسو د بل پراټې سره ولې بدل کړي دي انو دینه تاسو اندازه ولګوئ چې کوم منټالیټي وګورئ دا خو یو ډېر واست ټاپک دی ویل بی برینګینګ اټ ډاون سکول بغیر د میدان سکول نه دی وړوکې کورونو کې مونږ سکولونه کولاو کړل او دا مونږ اډو تپوس نه کوو کې دې شي زما د آواز حکومت ته ورسي چاته داسې کس ته چې چا په پام پیدا شي چې لایسنسینګ اف سکول شوډ بی میډ ناٹ دیٹ اینڈ ایزی که نایي دی که موچي دی هغه سکول کولاو کړی دی چا پوښتنه نشته چې سکول کې څه دي او کاونسلینګ او سکول خو خوره کې دا خو ټاله یو بل لازم و ملزوم دي استاد خو به کاونسلر نه نو هغه به څنګه استاد دي ایگزیکټلی ٹھیک شو مونږه اوس دا ټول ټرمینالوجیز زو ټریننګز ته ځو خو ما یو لیډرشپ کورس کړی هغې کې خپل استاد ته ماخره کې وویل چې دا ورځې چې کوم انګریزي مونږ ویلې ده هغې یو نچوړ دا دی چې یو ښه انسان استاد پکار دی انو دا چې تاسو د کاونسلینګ خبره کوله زه په هایرینګ کې یم او کاونسلینګ ډېر ایزي زما هغه کلو والا کاونسلینګ وي ماشومان به په میدان کې کینم هر ماشوم هر انسان خبره کول غواړي او ایزی ټو پک والا حساب دی کنه اسانه خبره نرمه خبره چې کم ډے ټو ډے لایف سره تاسو ریلیټ کولی شئ بجای دا چې تاسو یو غټ سیمینار په داسې ټاپک باندې وکړئ مورنۍ ژبه کې چې ته څومره یو انسان پوهولی شي ستاسو خبره چې اوس کو زه یو غټ سیمینار کې کږدم هغوی کې زما هره دویمه خبره انګلیش از ګډ ښه ده اردو هم ښه ده خو زما په خیال زه به هغې ماحول ته ګورم هغې حساب سره به زما مقصد میسج ورکول دي آیا زه هغه په ژبه کوم زه په نان وربل کوم خو خبره دا ده چې هر انسان څومره چې کاونسلینګ تاسو ما نه تپوس وکړو ما ته اکثر به پیرنټس راشي هغې د خپل د اړه حاله کوربم یعنې خبره به د ماشوم خو پکې به هغه مور شروع شي چې جی زما دا خو زه هغې ته هغه ټایم لازمي ورکوم دا څومره مونږ انسانان یو انسان په بل باندې حق دی او واحد یو خدای پاک ذات دی مونږ یو بل بغیر سم نه یو انو هغه سرکل اف انفلوئنس یا ټاله اوسیدن چې کوم دی هغه سمپل کاونسلینګ اصول دی زه به تاسو ته ورکوټ اگزامپل خپل د سکول ورکوم اکه په نوخار کې دی اینڈ ایوریبډي از ماشاءالله سینګ چې هغه په 3 کالو کې وي اټ هز ټرنډ اوور د سمپل فارمولا هیز بین یو بل سره مینه برداشت او په سمپل ژبه کې خبره مونږه چېرته نه استادان نه دي راوستي اکه استادان دي خو اړه مې ورته لوی کړی دی اوس تاسو وګورئ نو ماشاءالله زموږ په سکول کې یو کلچر دی او هغه د مینې او د یو بل د خبرې اورېدو دی زما په خیال هغه به زیات ښه وي کې به زیاته زده کړه کېږي کې به پوهه زیاته وي ریسپیکټ هغه ویلیوز چې دي هغه به برقرار وي ځکه چې مونږ اصل کې نیچر نه او قدرت نه بالکل لرې تللی یو چې څومره به قدرت ته نږدې وي عمره به درته اسانتیاګانې وي نو ایز زه تاسو ته خبره عقل لنډه کوم چې ټیچر هایرینګ کې دا فیکټر کتل تاسو آل اوور د ورلډ وګورئ نو زیاتر پرایمري پورې ښځې چې کم دي هر وګورئ داسې موږ شو خبره وکړه چې جی ښځې دي ښځو خپل یو جاب دی او سړو خدای پاک سړي یو خاص کیټګري دی نو موږ هغه چین جاب ډسکرپشن چې کم دی میندو کې خپل یو مدرلی انسټینکټ شته په ښځو کې نو په ټیچینګ ډیفینیټلی نرسینګ او ټیچینګ تاسو دا دوه شعبې وګورئ
نو د کې خزو یو د ریشو چې کم دی او هغه یو وجه ده نیپولین خبره چې give me good mothers and I'll give you a good nation نو a teacher has to be a mother she has to be a mother نو definitely زما به دا mothers ته د fathers ته یو message دی چې سکول ته ماشوم بوزي نو definitely دغه شانتي لاس کې حواله نه کوي پوهه کوي معلومات او ګوري چې دا کس زه چې ټیچینګ هایرینګ کې ګورم نو هغه کې اوس پاکستان کې یو بل ډیلیما راغلی دا مونږ په سی وی باندې زو چې څومره ډیګریانې کړي دي او مخامخ ایکسپیرینس ګورو ورکینګ ایکسپیرینس ګورو کم ځای نه ایکسپیرینس کړی دی زما ډېر سمپل هایرینګ جی یو کس څومره هغه کې برداشت کولو او ماشوم اون کولو انسټینګ دی هغه کله سم دی که دولسم دی که نو ډاوټ چې یو کوالیټیز دغه پکار مین کوالیټیز ډیګریز یا ایکسپیرینس نه کاونټ کیږي that's why a psychologist is suggested to be there in the school خو otherwise هم زما خیال دی مونږ په ډے ټو ډے لایف کې سائیکالوجسٹ جوړ شو بغیر د ډیګری په ډیلینګ سره دنیا نے بنائی دی دنیا نے بنا دی پبلک ډیلینګ کر کے بنا دی نو اکه خبره چې سکولز ډیر غټ د دې اگینسټ یم چې سکول کې پلی ګراوند نه وي سکول کې تاسو چې کم د ماشوم ته ایزی ایکسس ټو کمیونیکیشن نه وي نو هغه سکول نه دی نو دس کمز ټو چې تاسو خبره کړئ چې یو بزنس ماډل جوړ دی نو ډاوټ چې بزنس پوي خو بزنس along with the learning output پکار دی چې لکه تاسو خبره کنه ګوره په خواني کوم سکولونه پرایویټ خو دومره وبنم سرکاري سکولونه به دغه غټ غټ چمنونه به وای کې بغټ غټ مطلب د جولو د کینټین او د هر څه به اوس خو چې دی نو بس تاسو خبره چې مختلف بنگلوز دي هغه سکولز ته چې دی کنورټ شو او په کور کې ماشومان آیپیډ او فون او د ټیب دی شوزونه سره هغه شو نو هغه پریکټیکلی چې دغه کم مصروفیات دی هغه نه کیږي ریبورټ شو ماشوم نه وګوري هغه اوس چې کم کمپیوٹر جب ادا حضرت علی کال دے چې اپنے بچوں کو ان سے وہ امید مت رکھو کیونکہ وہ آنے والے وقت کے لیے آپ نے تیار کرنے ان کو نو دا خوس میندو تدام بنا کول دا چې د دې بغیرم خلاصه نشتا د دې جبا چې کم دا اټس د جنریشن زی او د دې جبا از دی کمپیوټر لینګویج خو هاو ټو میک اٹ سکسسفل فار them اوس دینه رغیدنم نشته خلاصم نشته خو په دې باندې به پوي او دغه یو دوه سمپل ټیپس دي زبا میندو لا ورکوما چې اټ لیست ما سک اکثر مېندې راشي چې موږ خو پوي نه یو موږ خو سبق نه دی ویلې زم یو مور چې کم دا ک جاهله دا غ مور دا هغه کار سپرویژن یو خو مور ته دا نه دي سوچ کول پکار چې موږ لنه راځي ماشوم ټیوشن ته ولګي دوه ډیر سمپل ټیکنیکس پتا سو ترا کوم یو هوم ورک دی یو کمپیوټر دی هوم ورک مین مقصد چې کم دی مور پلار پر ټینشن کی وی چې وای دا ټیوټر ولګي وای دا خو سر خلاصې بسنګا کیږي هوم ورک بیسیکلی objective دا دی چې ماشوم یو سنس اف ریسپانسیبিলিټي واخلي هغه یو کار سکول نه راوړي دی this is my work دا زما کار دی ما خپل سکول نه راوړي دی او دا ما ته کول دی دا به کمپلیټ کوم هغه مقصد سبق لیکل یا رټنه ده خبره پوه شوې انو هغه سپیریټ مونږه کل کو بای ډوینګ اٹ چې دا راکدا مونږه فورس کوو دا فورس کو یا به ټیوټر ته ولېګو چې دا بس انو ماشوم چې کم دیغه نه فوټبال جوړ دی کله په سکول غورځو سکول په مور پلار غورځي مور پلار په ټیوټر غورځي یو کال والو او چې وای نوٹ هلو او ام سو سوري د ډے ټایم نه په هولډ باندې سوري جی پلیز تاسو دوباره کول کې دا ضرور مور وخت دا به ضرور ماشوم شکایت به لګي خو ځکه چې په مېندو اړه کې کنه ډیر زیات مسایل دي یا به مور یا به پلار یا به زما خزه چې دین دا ګوره ماشومان سره ټیوشن نه کوي دی الته لیږي ها ان هغه کې مونږه اسانتیا نه خو کنه هغه کې اسانتیا دا ده چې تاسو ماشوم سپرویژن وکړي مور کو سبزی کټ کوي که زما طرف نه نیټینګ کوي که خیده کوي خو هغه مال ماشوم سره د کینی ګوره جوړې زموږ په ټایم کې چې کله به موږ سکول نه نو هغه ټایم کې د ټویټر نو د ټیوشن هاوسز نو دا نو مور به کول یا به پلار ته انتظار و چې پلار به سبق یا به مشرور خور یا چې ورګه د پلار دراتلو ټایم د تر دراتلو کینه به وسره خپل هوم ورک وسره کوي نو هغه ماشوم به دغه په تربيت کې دنه هغه به تیارېدلو پته به مو وته اوس خو هغه شي نه نشته اوس تاسو خبره ځان ته خلاص نشته ډیسپلین نشته کنه خبره دا ده او دا مونږ چې کم جوائنٹ فیملی کې لوی شوی هغه زما بچو ته وي مې یو خبره باندې ماما مرته غوسه شو کاکام غوسه شو ترورم غوسه شو هغه سره ماشومانو کې ټیک دی دیټس اگین انادر ډیبیټ چې ماشومانو سوي چې موږ باندې ډیپریشن خو لفظ نو مینا موږ خو باډو د پیجندبم نه زمون نه به مور پلار په دې خبرو کې یو بلکې به موږ لبه وکړل او هغه به موږ پورې به مسلې بنه راړي یو بلکې به پخپل سولف کوي چې شکایت نه کوي هغه به والو خړو چې واپس نو هغه چې کم سیلف ریلاینس ته کنه ماشوم به انډیپندنٹ شو اوس موږ ماشوم نه اکبر آبادی شعر دی وی ڈبل اوٹی کھا کلر کی کر اور خوشی سے پھول جا
مونږه ماشوم نه هر څه واغستل او ولسو کالو پورې هغه ماشوم دی هغه ته مونږ ځوان نه وو او هغه له هغه انډیپندنس نه ورکو انو وړوکې ډیسیژن سره شپې ته بیک پیک کول دي بوټان په خپله پالیش کول دي سهار سکول ته په خپله تلل دي هوم ورک په خپله کول دي که کار مس شو نو سټوډنټ ته په خپله ټیچر ته وایي چې میم دا کار ماته راکړئ ګورو نو مور ورسره را روانه ده او جنگ دی انو دا جنگ کانسپټ اټس ا هوم سکول پارټنرشپ وی نیډ ټو ورک ټوګیدر او هغه کې هغه ماشوم وایي چې بھئی مور ته وایي چې ټیچر چې کوم ده بده ده او ټیچر ته به وایي چې مور چې کوم ده غنیا کرتلې وه ځکه مې کار نه دی کړی. اوکې جی مونږ به لږ راشو داسې د ایجوکیشن چونکې د دې فیلډ ایجوکیشن دی نو ایجوکیشن څه د خپله د دې سایډ هم چې خپل هوبیز چې دي نو هغه ایز ا سوشل اکټیویسټ سوشل ورکر هم د یو سړی پارټ ټایم جب چې کوم هغه د دې چې خبره هغه ځان ریلیکس کولو دپاره چې کوم کار دی هغه دغه دی. ښه جي تاسو وایئ چې تاسو دې نه مخکې راغلی وئ هندکو کې هم شوز کړي دي بټ تاسو چې دی نو بیا بابا نه پرېښودلی سو دا کوم داسې سین و بابا ولې اګري شو د چا دپاره د چا په شو کې اګري شو پښتانه یو که نه وایي دغې نه مخکې وایي علم هغه یو پښتون وایي نو هغه وایي چې پیر بابا اوچت دی که علم غر اوچت دی هغه وایي خدای پاک د داسې خوار کړي چې څنګه د خوار کړی یم چې اوس هم علم غر اوچت دی مسلمانۍ نظام که هم پیر بابا اوچت دی نو پښتونولي نظام نو پښتنو خو تاسو ته پته ده یو کلچر دی خپل یو سیسټم دی او زموږ په کلچر کې د بابا دا چې څومره دا لفظ خوږ دی نو عمره دی بابا اهمیت دی احترام دی انو هغه زه ابتباد کې وم هغه مالکی ټو سر او زما دا دی چې ابتباد په وجه هزارې کې ایم ملټي لینګوال ژبو سره مې ډېر شوق دی انو هغې کې یو پروګرام راته آفر شو هغه هم دغه په ومن امپاورمنټ باندې او زما یو شوق دی دا میسج چې چا ته ورسي خو هغې کې هغه مال یو یره وه چې که بابا وکتل نو څنګه به چلي یا څه به وایي خوف او لا مې پوښتنه نه وه کړې او زموږ اکثر مسایل چې کم دي په دې وجه کېږي هغه زموږ سیلف کریټډ فیئرز دي کمیونیکیشن که دا پوښتنه ما مخکې بابا نه کړې وه او کمیونیکیشن چې څنګه تاسو ته ما وایي مونږ په خپله خیالات پړه کې واچو چې دا به داسې وي دا به داسې کېږي انو چې څه مال ما بابا سره خبره وایي بچې گو اهیډ وای ناټ واو انو دیٹ واز ا سرپرایز او زما هغه چې کوم آی ایم شور چې نن به ناست وي نن به خدای بابا ته مې میسج خو کړی دی نو انشاءالله ضرور به ګوري مې رستنی پروګرام کې ما د مور ډېر زیات خپل فیلینګز شیر کړي انو دې پر ما ته خپل بابا یاد دی وټ ایور آی ایم زموږ ټول د پلاران پښتانه پلاران یو پلار یو حیثیت دی ځکه چې مدرز ډے ایوي او مور زموږ یو زیات اټیچمنټ یې پلار غریب چرته اګنور پاتې شي خو د جنت دروازې کنجي چې د هغه پلار څخه ده انو هغه اکه خبره چې پلاران خپل یو سایلنٹ رول دی ایگزیکټلی او هغه ایز ا وومن یو پکار دی چې مونږه اچھا دا یو رول دی جی آپ بولیں دا زه پیریانو سره لګیم د اشارو زبان دي زما اکه خبر پلانانو د سړو او د خزو خبره دا ده چې زموږ بیلنس نشته په پرسپشنز کې ټیک انو د موقع باندې به څنګه چې مونږ وای د خزو پروګرام د مونږ به و چې نه پلارانو ته هم ډیډیکیټ کوو بیا پلاران ډېر څه غوسه کېږي لکه دې وخت کې چې ګوره زمونږ ستاسو مطلب موږ خو دوه زنانه ناست یو خو اماد زموږ چې کوم شیف دی که نه نو هغه وایي چې مطلب کله زنانه خبرې کوي نو بیا سړو له ټایم نه میلاوېږي د خبرو دپاره نو داسې وکړو چې دمه به وکړو پس د دمې به موږ بیا کچن ته ځو ګورو چې هغې کچن کې څه پخېږي نن څه دي نن خو لګي چې څه زما خیال دی لږ چټپټه ټایپ څه پخېږي لګیا دي که نه ساسز ښکاري اړم دي نن ستاسو دپاره وي وي آی پي پخلی کېږي ډېره مننه ډېره مننه جی نو جویریا یو ښایسته ګرم ګرم بریک واخلئ نو بیا به کچن ته ځو ګرانو کتونکو ډېر خوند دی ډېره مزه ده او تلو ته خواړه نه کېږي خو بریک هم ضروري دی دم هم ضروري ده نو یو بریک به واخلو او ځو بریک ته چې بیغمه شندې کې څه خوند کوي که نه اماد به یو ورځ متڼو نه کړو چې زما د زړه خوشحالي شي ویلکم جی یو ځلې بیا پس د بریک
او څنګه چې ما ویلو کې کچن کې موږ حاضرې ګوجي کچن چې دی نو هغه فوجي سپریم کوکینګ آیل اینډ بناسپتی چې د ویټامین ا او د ډي نه برپوره دي کلسترول نه بیخي پاک دي د پاکستان د سټانډرډ اصولو مطابق تیار کړی شوی د مختلف لیبارټري نه ریسرچ کړی شوی آیل او غوړي دي جی او په صحت باندې نو کمپرومایز والا سین دي جی او په دې کچن کې چې دی نو موږ سره شیف اماد وی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خیر جوړ یې ټیک ټاک امید دی چې ان شاء الله زموږ کتونکي هم کوي دا خبرې ما سره کې وګوري خو نو زما تپوس خو زمانه ډایرکټ وکړه کنه نو هلته کیمرې ده فوکس به پتا فوکس زه دې حیرانه کوم چې وایي ما ته ویل که دغه وی لوري تا ته یې ګورې ته یې واوره که نه څنګه احمد بھائی شکر دی نن خو ما ته داسې څه کټه میټه سین ښکاري ډېره ډېره مننه چې موږ بیا بیا مقرره کوي او ما نن بیا یو دوه راوړي دي نو یو کټه میټه دی او بلم کټه میټه دی ته چټه میټه وایو چټه میټه چټپټه ها نو هغه څه شی دی دا ما راوړي دي چکن وینګز دي چکن وینګ نو دا په مختلفو نامو یادېږي څوک ورته بافلو وینګ هم وایي خو دلته چیلي وینګ ورته زه ویلی شم ځکه چې دا به ډېر سپایسي مونږ جوړو یو هني او هني وینګز هغې کې د شاتو ټچ ورکړي نو هغه لږ کټه میټه شي او دا مونږ لږ چیلي ټچ والا ورکوو دا مونږ سره دا کرش چیلي دي دا به پکې استعمالیږي وای خدایه پاکه نو ما دا سیزونه راوړي دي دا چکن وینګز دي دا ما بلانچ کړي دي اوبو کې یو جوش مې ورکړی دی ډېر زیات نه لکه چې زر بیا فرای شي بس دا بیا زر دی کې دننه که وینه وي نو هغه بس ختمه شي پخه شي یعنې ساتل لکه دی چې دی د چرګ وزرې راوړي د چرګ وزرې راوړي خلک یې کچه هم فرای کوي خو هغه بیا دومره ښایسته نه راځي ما ته لږ بیا ټایم هم ډېر غواړي ټایم هم ډېر لګي او که ډېر زیاتې فرای کوي نو وچېږي که لږې فرای کوي نو هغه حساب دننه کچه راځي ها صحیح نو بس مونږ برانچ کوي اوبه مو جوشولې مالګه هم پکې واچوله او د یو جوش نه بعد بس دا مې ډایرکټ یخ اوبو ته بیا ووینځئ نو کلر هم خراب نه شو او مطلب دا دی چې مزېدار پاتې شو څنګه د ښه ده چې د چرګ آرمي کې ټریننګ لکه د آرمي کار یې ورسره کولې ویې شولو بیا په یخو اوبو کې چې دی ولا چې دی نو دومره ظلم خو چې دی نه کوي واقعي ظلم خو مې ورسره وکړ نه په دې یخه یخنۍ کې ښه دغه خو شو دی کې مسالې کم استعمالوي دې کې مساله دا موږ سره د ناششته د کنسټاچ چې ورته وایي یا کنفلور چې ورته وایي کنفلور دی موږ سره او میده ده سپین وړه چې ورته وایي میده او دې سره به د کیچپ استعمال مونږ کوو انډه د مونږ سره او دا لږ سویا ساس دی دا کرش چیلی دی او مالګه مالګه دا سیزونه به دې کې مونږ استعمالوو اوږه هم د مونږ سره که نه او نارنج به پکې یو ذره شان د ټچ دپاره اچو الریډي دې کې خو خپل تروشوالی وي خو نارنج به لږ ونته نارنج نیمبو وي یا سرکه وي تاسو سره چې سم موجود وي دا لو بخاره ده نو دا مونږ سره د زیره معمولی شان زیره ده او یو پنچ یعنی یو چونډی به پکې هغه اچو چینی دې مونږ سره او دا ممپلی دي تاسو دې کې کاجو استعمالولی شئ چارمغز هم استعمالولی شئ چې څه خوښي دا سسمي دي یعنی کنځلې سپینې کنځلې او دا مونږ سره دا لږ لونګ دي تور مرچ دي او جویتري ده او جدا پکې استعمال شو او بخاره څومره ده دا تقریبا یو پاو نه زیاته ده یعنی نیم کیلو نه لږه کمه ده نو دا مونږ خوشته کړې ده یو 2 غنټو پورې لږه سخته وه نو ما خوشته کړه که نه نو یو خو لږه غټ هم شو سایز او لږه سافټ شو اوس به دا مونږ په اوبو کې یې شو خلی شوی به دا مسالې پاتې دي او دا چینی به ورسره اچو دا مسالې به ورسره اچو نو ټیسټ په دې کې وردغه شي ولې چې داسې ډایرکټ ډېره زیاته تروه ډېره زیاته تروشه ده دا به دا ختمو دي نه دا تروشوالی به یې نه کمو خوږوالی ټچ به ورله ورکو بس تاسو بسم الله وکړئ او جویریه سجاد ته به زه وایم چې راشي سوري وخت یې دې نیم کې لږ مسټیک شو ریټن کې چې موږ له چاره لېږلو نو هغه بختیار خو بختیار دوی نه دي دا جویریه سجاد دی جویریه سجاد راځئ ما خپل کور کې کچن ته ځئ کچن سره زما لږ اله لګي چې کله څوک خاص مېلمه کله مې مور پلار ما یې وایي دا وایي چې کچن سره مې چې کله زوږ یم نه زه ډېر په خوراک کې بس ډېر سمپل یم بچې سمل وږ یم نو سم راله راکوي ځکه چې جاب مې داسې نو اکه زما چې خور ده نو شي از ا ویری ګډ کوک نو اکثر کله ته بابا وایي چې بچې په عایشه کور کې دا وخوړل دا نو ما ورته وایي چې ما ته د کاغذونو خبره د تعلیم خبره وکړي او کچن چې کم دی خلکو ته پته ده چې جویریه ځینو مطلب دا دی چې خاص مېلمه راغلی درځي کوکینګ درځي الګ ډېر الګ ډېر شپه څه نشته پکې وشي ټیک شو موږ دلته یو کپ اوبه واچولې پتیله کې او دا آلو بخاره به دې کې آلو بخاره سره دا سیب کمبینیشن چې زه ګورم مړه مې دا زما خیال هماغه څه ډیفرنٹ لکه وختي موږ به موږ د سیب استعمال کوو بالکل سیب استعمالېږي په دې کې په دې آلو بخاره کې دا بس سپیشل دا چینی دي سره شیف ته کنه نو شیف همیشه خپل سنا سپیشل چې کوم ته کنه نو هغه دی پټ ساتي ځکه پکې چې ځکه چې بیا هغه شیف څنګه یې دا زیره ده بس دا ډېره معمولی شان خزیرم پکې معمولی شان
دا د دې چې کوم ګرمه مساله خو ثابت نه ده، خو دا کوم دغه دي لونګ دی، تورمرچ دی. خدا ټول د انسټنټ چې کوم مثالې هماد راغلي دي هغه ټیسټ زما خیال ناراضي کنه. تاسو شیفز ما کتلی تاسو ثابت مسالې مخبل سره اوریجنل کنه، اوریجنل دا وګوره سسیز مطلب په ژوند کې شارټ کټ خانه دي زما خیال. یاره زه هم د شارټ کټ خلاف یم کنه. شارټ کټ هغه کنه چې تو راتو به د اخر به د مکه زیات راوړي بازوله برازي صحیح. دا بس مونږ پری 10-15 منټ پورې دا بوایل شي. دومره به یمات به نور پکې نه چي که ضرورت شو کې دي شي لګ پکې واچو. دلته به دې لپاره مونږ دا سیو چې دی دا به مونږ سپین کو پیل وکړو کنه. دا یو غټ سسپنس روانو زمو د جوی کې ترمنځ چې دا بچل راځي دې سره څنګه چل دی ځکه چې آلو بخاری چټنی په دې په چل باندې مونږ نه دا کتل یا کې دې شي دا انګریډینټس مونږ ته پته نه لري پکې مونږ هم وایو کنه چې آلو بخاری کې اپل یوز کی لکه خو به سره کې یوز اپل یوز کی واسه کومه پاتیوري دا د پاتیوري نه زما بیا یو پکې نسخه وبا چې دا غډیر زیات دا یو ډیلیما ده زمونږ چې اوس تاسو زما خلک انسټا فالوورز سوري اگین دا زما خپل اپینین کې دی شي خو کدا زموږ فری کې ایجوکیشن باندې سیمینار کو کنه امینه پر څه پګرانه به خلک راځي دلته نه بچی راشي او خو کدا سه یو شی وینو دا اگین چې هلو کس پر منډه وخی لکه هغه ستاسو خبره چې نیگیټیو ثینګز چې دی هغه زیات سپریډ کیږي بنسبت د خصوصونو دا اوس همات چې کوم اکټیویټی کوله کنه چې لګونته زیرا او لګونته د زماشمانو سره کوم هغه ته زوم د ژوند یو کچن دی او دا کټوي چې کوم د کنه دا به ته ژوند داسې جوړې چې ته په دې کې ساچې لګونته سبق لګونته احترام لګونته اخره کې چې کم تړکا راوځي هغه خوراک that is basically what you get. ټیک شنو دا چې موږ کې نیگیټیویټي با اچو نو پوزټیویټي خو پدې نشرات هغه به ډاون کیږي هغه ختميږي به تر واو دا ګور تاسو एग्जांपल یعنی تاسو دی ملته ځکه ناس دا میتھډ اپنا وای لګي ځکه چې ماشومان ته تاسو کنه سمپل एग्जांपल्स کې خو چې بیسیکلی جوړ څه دی لکه په خوا به چې دی موږ به د اسلامي میاشتې چې دی نمونه به موږ ته نه یادېدل کنه دا به داسې د هغه په طرز کې به موږ باندې ویل نه موږ نه یاد شو اصلا اکرونیم به جوړ یا نه تاسو که چې می تاسو چرته کله په هغه غنم چې کرل کنه نو الله پیدا شوی نو هغه به مسنس نارنج خوشبو واو څه استغفر نارنج چانه پټ کړی دي کنه ما خو ډیر بوټونه شکول وی او بغیر دی وینا او موږ ته یو پارټي موږ دا غن اکثر زما مور ته نارنجانو مربع جوړي نو موږ ته نه جی امر به تاسو چې دی ګوره وی رضیا ګوندو مې پسې وی کنه نو تاسو څه نه دی الله دې ول شي جی دلته موږ فوجي سپریم اویل پینی کړي وی تاسو سره سوي هغه کې شامل کو ځکه دا چکن به میرینیټ کو دا به کې دا به ډیپ فرای وی کو دا به ډیپ فرای کو ها او جی همات میرینیشن ټایم څه فرق پروزي یاره پکار خو دا چې لږ مخکې وشي چې 2-3 غنټې مخکې وشي نو زموږ دا چې ټایم شارټ وي کنه ټایم لږ شارټ نو زموږ دا کوشش چې موږ د کتونکو مخکې دلته وکړو چې هغه چل زده کی موږ نه کن دا اویل موږ هغه بس دا بکیږي خدای کې زه دلته یو خبره کوم دا سیو چې دا زما یو خپل هغه دی کمبینیشن دی ځکه سیو لکه دا سیو شي دا فروټ دی کنه صحت لپاره ډیر ښه دی نو ما ویل چې دلته دا دی کې موږ اډ کو کنه نو د دې مربي به نور ما د غزيات شي او دا سم کړی دا کو نه او ما کړی د سوسو زینو کې ما کړی او ما ویل چې زینو خپل کتو ما تاسو په خپل ولولې خلی ته وبزي راځي دا شیز دا دې دې دا لکه وی چې هغه یو سړي باجه شپېلې غول او غول چې دې موږ خوړل وخت هغه په خپل خو کې به روان دي موږ سره زما خپل ټایم د دمه شوی دی موږ ټول دلته په دې کچن کې ولاړ یو جی ولې چې موږ نن د اماد به شامت راغلی موږ خوځېدې نشو نو تاسو بریک والے موږ واپس راځو ویلکم بیک او موږ خو دلته نه بالکل نه خوځېدلې ځکه چې شی داسې زبردست روان سکل پکې کړی دی او دا سیب ډیفینیټلی څه نه څه پکې ډفرنٹ ټیسټ پکې اډ کړی دی نو ګورو چوس حماد څه نور مونږ بدلته دا وینګز میرینیټ کو جی مالګه بس به ضرورت ما وبو کې لګا ورتا چولې و او دا وزن نارنج بدی نه چھوڑی ښه بالکل دا کنفلور
یو 2-3 چمچ مخکې هغه ته به ګورو خپل مات به کارنفلور او میده دواړه یوز کوي دواړه یو به ولا لږ دغه ورکی یعنی شیپ به ورکی یو به ولا لږ کرسپي پن به ورکی که صرف میده مونږ واچو نو بیا به کرسپي پن پکې نه او حماد په کور کې کارنفلور نه نو د دې سبل سولوشن شته یاره بس بیا دا سولوشن دی چې دا به زیات بوایل کوي حاجی او په تیز اور باندې به فرای کوي نو دا به دغه راشي کرسپي به راشي 2 انډې پکې ایډ کی مالګم پکې اچولې ده او دلته کې دا اوګه تازه اوګه دا فرش اوګه فرش دی چې هغه ذایقه تازه وي او هر څه تاسو نوٹ کړی دي دا چې د هر څه فرش اکه وخت چې کم دی کنه هیز چاپینګ او مصالحه چې هغه زیات ښه لګي کنه بنسبت د چې هغه کیک دی او بس څنګه چې زموږ ټیچرانو هغه کړی دی تربیت کړی دی کنه دا خبرې مونږ ته خولي وګوره اوس د ټیچر څومره اهم رول وي او بیا د یو ښه ټیچر څومره اهم رول وي په ژوند کې تاسو په ژوند کې زما خیال حماد ټولو نه ښه ټیچر به درته یاد وي او ټولو نه بد ټیچر به درته دواړه راته یاد دي دواړه به درته یاد دي ایگزیکټلی زمین به درته نه یاد زما خیال دی کنه بس هغه د 50-50 وي کنه ها سویا سوس هم پکې تاسو واچول معمولی شان کرش چلی دا ټچ هم ولا ورته اچھا دا ګران کې لګ نارنج تاسو ایډ کړئ جی پلیز جی دا به بالکل لګ غونډه دا به زمي غونټې نه جوړي او زما خو د تختبای چې کم دی کنه کباب نه یاد شو او بالکل بس جی دا تغبای کباب واه واه جی وایي به غونټه راځي ګرانو کتونکو کوي شي چې تاسو ما سره جویریا سره اماد بي سره خبرې کول غواړئ دا د لپاره پر صرف ټلیفون نمبر په سکرین باندې راغلی دی هغه تاسو نوٹ کړئ ایجوکیشن په اړه کې خبرې اترې کول غواړئ د کوکینګ په حق باندې اړه خبره کول غواړئ د خبره څه هم کول غواړئ تاسو کوي شي اماد به د سې لګ په نرمېدو شو او جی بالکل بس هغه خپل ځای ته تقریبا رسیدو والا او دا سیو بده کوم داس وای سیو خو مې ده دا به نرم شي سافت بشي بیخي دا ګوره سافت شو او څنګه بلیږي کنه دا د ساری ناشته کې ډېر خوند کوي کنه دا د ما د اپل دی دا څه به کوم لګ بکنه ګوته کې بابا چوزان سره وړو به دا د ودونو کار وکړه زموږ د پښتون اسیم خو د کلو کې خلک یو بل باندې حق غني هغه به حق لوي الوري وی راړه ګوته چې لګونته داری چې ځان سره او بیا وموړي او ځان سره به کوړته موړي دا بس مینا د کې موږ فرای کوو نو ما به دلته تاسو کیسه ګرانه ده دغه د ثوابه د 400 دی هم دوه کټر پښتانه یو چې دا خپل کار وکاو غره دا به موږ ګوته کې وړو خبره زم دا علاقې هم چلتم دا کلچر دا خو خوند دی کنه دا کوم ځای ما زه پېښور لوکل یم جی خاصه بس بیا صحیح ده نو تا ګوته کې څومره پرې ری جوړې دي یاره مونږ خو نه دی وروړي دا زنانو کار دی نه نه خلا سړی په دې دا شرم محسوسای مینا مونږ داسې چلنی هغه زنانه تاسو نه راړي کنه خپل کور ته اړې خوراک کړی الته مرګرو کې علاقه کې مالک کې چته ودی کار ور سره وکړه خپه نه یو پنچر روانه ځکه مونږ کار کړی دي دا زموږ حق وی لکه زما د روجي نری روجي ډېر خوښ دي کنه زما رور کله هم داسې چرته نه یو دغه د ملګری وادو او داسې ملګری لکه درونو پشان کنه موږ سره فیملی نه ماته مې میزان سره یو پتیلا واخله کنه مې خیر دی او نه پورا دیګ بدل را په مخه کم ما روندارته مې گاډي کې مو وی گاډي کې ګوري پتیلې متلې کې نه ده ګوري او ما کو شو چې مطلب راغې هیڅ سیم راونل نه پاتې راغلم بس دا سړی وی داسې بنیا ده نه سړی څخه پیغام دی چې د مین د خین د اغې د پاره خو کوړته وړي کنه دغه شانت زما یو دغه خدمتګار و خبرونه واده ته انو ګورم زما نوې لیدر پرس مینا او اغې کې کنه د چرګ ګور روان دي او ته مې خاندا څنګه چلوي ولی مونږ به خرو احمد پلار به نه خوري وې د سرتاج سره او سرتاج غم نو مې د احمد پلار به تا ګوته وړي وکنه خیر د زار مینا به تیار ده دا مونږ شاوټ کوو بس شي کې به دې شو ما به دغه شي باول شته شي باول دا زما خدا لپاره باول ورته خېده سوګړ دی یا ماشاءالله 7 سٹار کې کار کوي کنه ډېر بس مانه مته خوشاله ای ډېر ښه نه زما په خیال لمات وي پخلی کې کور کې یاره ډېر کم خو ډېر هغه د تاسو کار کوي چې کله سپیشل کسان سپیشل اوکیژن وی داسې مل لکه چې سرګنې دي راځي لاګنه لکه د سړي لپاره سپیشل چې دین سرګنې وی کنه بالکل او دا خدا د خځې طرف هغه ولګ مضمون ما ته خو مونږ نیم نه پاتې کیږو ښه سور بل شو چې سرګنې مې اوریدل بس تیار شو واو څومره ښکاري ماشاءالله او دې پرې خوشبو راځي نه مده یمی خدا کنزلی چې واچولې شوندې سره هغه نور مغه لوکي خسته شي کنه
دا نارنج پکار دی کولې دا به زمونږ بیا بعد کې لګي او وینګ سره بل څه داسې ساس سجست کولی شي داسې بالکل سمثینګ تاسو دې سره باربیکیو ساس هم یوز کولی شئ کایي سم نه منټ چټني پودینه چټني هغې سره هم دا ډېر مزیدار راځي ټیسټ ښه دې کې څه کوم دې کې به دا مونږ اوس سوټې کوو خو اوس په بیا او دا به دې کې ټاس کوو سوس به ورته جوړو دا چیلی ټچ په ولا ورکو کنه اوس خو موږ دا touch به ولا ورکوي دا د سکړی ټایپ کولو غونډه هغه کې هم خود جوړي بالکل مزیدار باغی کړی وګوره سیز نه ذات هغه پریزنټیشن هم ډېر ذات میټر کوي کنه هغه زموږ یو ملګری دلته باندې هغه وایي چې اول سترګې خوراک کوي نو چې سترګې لیدلو کوي نو هغه چې سترګې مړې شي نو بیا هغه په خولې باندې خلګي زه اکثر خپل استادانو ته هم that you should look good you should feel good چې هغه ماشوم اول چې کینی تاسو کو هغه دا خو نه وای چې مخامخ په سترګو باندې اول بینی او اخینه پس باغ ستاسو نه ساوي لاست امپریشن نو دا خبره دا وړي وړي دا مثالونه به موږ ته مشرانو راکول او هغه سپره او دا حقیقت دا شنه ډېر کاونټ کوي جی اچھا کتونکو تاسو ګورئ چې مونږه فوجي سپریم بناسپتی اینڈ کوکنګ آئل کچن کې ولاړ یو شیف حماد لګیا دی هغه کې پخلی کوي او فوجي سپریم بناسپتی اینڈ کوکنګ آئل دا خو موږ ولا سه هیلپ کا پکار خو موږ ډېر خروان او دینه برپور دي جی دی کې یو کوالټي ده چې کو دی سره ډیره موتی زبردست سره هیلپ کوم نه او دا حقیقت ده ایون چې کچن کې لګیا کنه نو ها کچن کې چام کچن نه کنه کدا چام زما د مور کچن دی کده روندار کچن دی نو هغه به چې جی مونږه بریک دی چې مونږه پخپل او کچن دغه شانت زما خل یو ریجیم یو سلطنت دی یو بادشاہت ګوره دا زنانه ته وی هوم منسټری دا غي پلاس کې دا نو هوم منسټری دې سړو مونږ ته پورا پرې نه خودله هغه پاګستا بالکل بالکل دلته مونږ د دې دا سوس تیار کو بس تقریبا هغه داسې جو سلور منټ هغه کېشتره معمولی شان آئل خبر ټچ کړی او نان سټیک کې زما خیال واچي نان سټیک او بل فوجي سپریم خو زمونږ د غم دي کنه دا پلی نه بچ شو ها دا مې تاسو له سره دې مال همیشه ټیکس پرګری کنه دې فری دا ټیکس پاتې شو وخت چې دلته خانه ولاړو ناغي چې خړل نمایزه زما ټیکس بل څه کوسولې لګیا او کو دا چې هضم کړو نو خو بخېټه کې ډار شوی زما خوراک ځکه چې ستاسو نظر وته هغه وی کنه وی دانه دانه په لیکه خانه والے کنه کومه دا شی هضم کړو زما خدا په رزق باندې جنگونه به ختم شي برداشت نشته د بل د هغه حق چې دی نو هغه خوړل چې دی عام شوي دي هغه دغه ضرورتمند لپاره رسول چې دی ختم شوي دي مینا اصل کې د حق خبره کنه فرایض سره دا چې زما حق مې اکثر مثال ورکوم زم د ابلیس په سم باندې بدبخت شو په مې باندې غړي نور خو ډېر خطر او انسان غر کوي خدا موږ په وینا وو او په پریکټیکل لایف کې عمل پنه کو خدا او کورن ژوند ډېر آسان شي زما او ستا په سدي هر څه د خدای دی لوخته دی بشک ملنګي دا او چې څومره ملنګي عجزي اختیار کې هغه الله تعالی د درکې بیا هغه وی کنه چې کم درون بوټي یا چې سمانده هغه جوکاو خوري او چې کم بوټي کې دغه نشته تکبر د نو خدای پاک نه دی خو هغه بیا ولاړ چې دی وچی دا زموږ مشرانو بزړې متلې کولې او هغه متلو کې به ډېر وزن او د تعلیم خبره مونږ کول هغه سکول نه هغه متل کې به پورا سکولو د اجرو تعلیمونه به مشرانو نو هغه ماشوم کله به کوي بلوري کوي کلینده کوي نو هغه غوږ کې به هغه خبره پرې وته او هغه مشران چې سوي او زه اکثر خبرې چې کوم خپل سوچ کوم نو هغه ماته یاد راځي چې ما د خپل مشرانو نه اورېدلې دي هغه د سکول خبرې نه دي نو د هغې ډېر زیات او داسې ګران کار نه دی دغه ناسته کې موږ څنګه خبرې کولې او یو خبرې نه بله روزي د خبرې راوځي جی مال دی بس دا فرای کیږي دا خسته کرسپي او د کله ټایم شته او کلر ډېر هغه دلته نه د کرسپ پته لګي ګولډن براون شو بالکل لکه اکثر د چکن کچا پاتې شي نو هم د دې څنګه شولې بس دې لپاره موږ دا بلانچ کو ځکه موږ ویجیټیبل هم بلانچ کولې شو لکه بس یو جوش ولا ورته بیا په یو خو بو یو وینځو یا تاسو داسې هم کولی شئ چې کله بوایل کوئ که نه نو لږ دغه چې ورته وي بیکینګ پاوډر چې ورته وي یو چټکي چې هغې کې واچوئ نو د فروټ یا سبزي یا څه چې تاسو بلانچ کوئ که نه زیاتره سبزي خلک بلانچ کوي کلر به نه خرابېږي ټماټر وي که ګاجر په دې باندې دا د تور باندې دا سور ټماټر او دا شین مرچ څومره ښه ښکاري دا یو کمبینیشن دی یاره واړه دا ډېر په شوق خوري که نه دا په لنچ کې لنچ لا ماشومان ما اکثر کتلې د پری والا ماشومان که نه نو هغوی دا وینګز او سر راوړي او کور کې مېندې ګوري ډېر اساني سره جوړولی شي او څومره ایزي طریقه ده پروسس لږ دغه د سټپس فاست فوډ چې دی نو زیات خوښوي که نه کور کې چې فاست فوډ جوړي نو زما خیال اټس هیلدي دا به اوس موږ ډش آوټ کړو دلته دې کې لږ آیل چې کم یا به هم ترې لاړ شي
اماد به تاسو چې دا تاسو بیا एकदम بیا یخ وبو باندې وینځل نو هغه د پاره وینځلو ضرورت وینځلو د پاره دای چې دا نرمیږي نه رانه ډکه کله زیات نرم شي کنه بیا موږ دلته فرای کوو نو دلته به دا بیا ماتیږي نه اچھا دا اویل دغه دي ګرم دي دا به موږ ډېر موږ په نشي کې حماد نه نسخه وباسلې ښه وړې وړې ټوټکې دي د حماد ټوټکې هم ډېرې زبردست دي دی له موږ هغه زبیده په نوم ورکو زبیده په پټه الله دی هغه وبخي دا اوس پین ګرم شوی دی دې کې اوس موږ پری هیټ کو تاسو او جی دا ساس ته کچپ ډېر ګرم نشو لږ کم کو خیر وای مکه لګ بدل تشویږي دا خو شوتي دي ما یې سم نه ولې باندې یارېږم دومره لري پورې پټاخې کوي بس بس ساس ټچ به ورکړو نه خیر خیر د ځان راځي نه ځان مسله د کپړو کپړو زنانه کپړې فرش چيلي وای خدام تاسو چيلي مالګه بس یو الریډي موږ هغه کې میټ کړی و واو زبردست خدا به دې پوجا باندې لک سپایسي او د سیرغه ور کوي کچ ساده نه د په دیدن ما cooking the shop شو او دی جو پارت ټایم هو he is enjoying it کنه خپل کم شي ها دا د ژوند کې اصول د چې کم شي ته انجوای کنه هغه زیات کوي هغه پکار د چې you should make it د هغه دغه نه پته لګي چې د cooking سره ډیر زیات هغه ما شوق دی لکه ما وی منزل ته الله سړی رسي چې هغه شوق وي جوش دا په زور نه دی دا په زور او په دغه نه دی تیار هر کال کې بس زره دې کې راکو ها دا چې تیار شي دا خسته بداوال ولته بخیرو او به خورو او ته کې ما ګورو او تاسو بریک والے لکه ماته وباسي ها تاسو دا چې ګوره دا تاسو منلوي چې کم کس پخلیو کی کنه را خپل موډ شي هغه خلک نو موږ تاسو لزو خرابول نه غواړو تاسو په دماغ خوري تاسو حساب موږ پرېږدو ولا نه په دغه کې خو خوان دی بالکل د نارنج وغیرہ خدا په بیا مچ نارنج په پاسه لیکو بس نارنج نن سبا ډیر زیات عام دی موسم دی کنه سیټرس اسم د نیمبو ویلیو ټوله ختم کړی د غریب ډیر ځکه کې نیمبو ډیر به مور به پلان شي چې کوم ورځ کې د نارنج روزه کې چې کله ضرورت بیا ملاوي بیا هغه غریب چې کم دی بیا هغه مال نیمبو چې کم دی نو هغه چې غنیمت شي بس ډیماند اند سپلای دی کنه دا ژوند کې اصول چلی ما ابل هغه اوسم د زموږ سټریټ کې سبزی والا راغلو کنه نو زما په خال ټماټر په 120 کو څومره باندې دړې یادول کنه نو مې یار دا دومره ارزان شوی دی نو ما ته روبي صبر کوي روجي را روان دي روجو کې به دا په ډبل ټریپل دام یو ډیلیما دا چې پکار دی روزه کې شهر ځان شي خو زموږ دلته مسلمانیت ډیر زیات شي کنه لکه موږ کو نور کنټریز ته ګورو نالته ډیسکاونټ شي نو فائدې ورکړي جی حماد بھائی بس ډش اوټ کوی ریډي دي ٹھیک شو موږ ورته ریډي یو موږ مین سیز دغه موږ ورته ریډي تاسو ورته ریډي ها جی او اماد بیا د ریسیپي ریپیټ کوي تاسو ته بالکل ریپیټ ځکه چې هغه ضروری ده ډیر کسان داسي چې زموږ د خبرو د وجه نه اغي نه اوریدلې او دا خدای چې نن زموږ کچن کې لګ اخیری ګیلو کړه چې بس رش غاشو خبره دا زموږ رونق دی زموږ د کچن او دا د فوجي سپریم خواله دی چې موږ له بار چانس را کوي او دا خو خواږه ملمانه راغوختي درته دا خو څنګه فیملی ممبرز کې زموږ راځي کنه جوړی بالکل فیملی ممبرز دا خیسته دی ژوند یمی الته به کېدو چې اسیم به تخکاری سوق اولي اسیم به د پریزنټیشن به یو شارټ راشي د کلر کمبینیشن ته وګوره پلیټ بلیک چوز کړي دی هغه سره هغه ریډ او گرین چې کوم دی هغه هایلایټ کیږي هم دی او نورم خلګي ورسره اوکې اماد بھائی ټایم فور ریسیپي بالکل ها دا موږ واغشتي جی چکن وینګز تاسو سکین والا مغشتي شي بغیر سکین مغشتي شي چې کم تاسو ته بازار کې ملاوي شو کنه هغه به تاسو را واخلې بیا به او به یو باول کې واچو یو پتیله کې یا داسې پاوټ وي تاسو سره هغه به وخټ کوي نو هغه کې به بیا دا په خټ کې د لوبو کې به دا ور واچوي تقریبا یو جوړ شو کی کنه یو منټ کې دنه دا به بیا دوباره تاسو چاڼ کوي او یو خو باندې دوی وینځي هغه نه بعد به بیا دا چې کله یخ شي کنه دا بیا تاسو میرینیټ کوي یعنی میدا کارن فلاور انډا مالګه او معمولی شان سور مرچکې تاسو دې کې استعمالولې شي سرکوي در سره لیمن وی نارنج وی معمولی شان سویا ساس ټچ ولا ور کوي هغه نه بعد دا تاسو په فوجي سپریم اویل کې فرای کوي ډیپ فرای کوي
چې ډیپ فرای شي بیا تاسو په بل پین کې دې ته ساس جوړولی شئ نو موږ ولا دلته چیلی ټچ ورکو یعنی کیچپ کې چیلی واچو سویټ ټچ هم او چې تاسو دې کې هنی مچولې شي او که هغه نه تاسو سره د خرمانې چې کم پیسټ وي هغه اپریکاټ پیسټ هغه کوم د خپل ټیسټ سره جوړولې شي کنه نو بس دا شی به دې جوړ شي او بل موږ دلته مربع جوړه کا نو بس مربع همدا یو شرط یوازې به نه خوري تاله به خوري بالکل تاله یعنی په شریکه والی او پښتو ډایلکټ اچھا دیوال دی ها علي بخاره مونږ واغشت هغه ما خوشته کا 2-3 غنټو لپاره وبو کې نو هغه لګه ختم شو او نرم شو هغه نه بعد دلته چې موږ سره د ټایم کمې دی کنه نو بیا ما هغه وبو کې بوایل کاری سره ما چینی واچول او لګ د ګرمه مساله ده او چې ګرمه مساله کې یعنی لونګ او تور مرچ دي او معمولی شان د زیره ټچ او جلوی 3 دا ور سره واچوله او بیا مالګه دي کې تاسو نه استعمالوي لکه ضرورت نشته اتروشوال هغه کې شته او چینی او بس هغه نه بعد چې هغه بوایل وشو د 2-3 منټه نو هغه ډیش اوټ کو د پاسه کوم مونږ एप्पल हम पके एप्पल का ऑप्शनल है ना एप्पल एप्पल है एप्पल खो دا ऑप्शनल है ना دا زما خپل غري دا دي سره مخبل اټ کړي دي زما دا سوزینو کې ما ټرای کړ ډېر خسته راځي ډېر مزیدار راځي کنه لوکي مر سره خسته شي او بلدار انرجیټک شي نورم لکه سیو خو صحت لپاره ډېر ضروری شی دی او په مربو کې استعمالي دی شي کنه نو بس دا غشانه او نن ماته فیل کیږي اماد به چې ګرمي ده بابا مې نن خولې را روانه دا خولې د رضیا د وجې نه دي چې رضیا ته به پاس گئی دا او کنه نو چې د دوه منځ کې گیر شي بیا کار خراب کی کنه دا خورور ته د خوان د میز کې دوه خو خاون بس خدا کنه ثانک یو سو اماد هغه لاس ویک چې هغه یو کس د توی چې پای نه چې ویزم مروري ما سما فون چې کنه زنه وی ما باندې د خوراکو سپور نه دی کړی نو بیا هغه بیا شپې کالو کو بیا ډیر غم پر سره لګیدو کنه او خوراک ته ولې یو یاره لا میوړې نه دی او راځي دې په نه اوس پورې خپه دی او هغه کم رشوتي ملګری چې وی دا چې کوم ریسپی وی دلته پخړی دا باندې خوري کنه نو ما تیرونه دا د لون پر خیرات خونی دا پتا خو موږ تعالی په حالات باندې مدارت مضبوطی کنه چې هغه به اخري ان شاء الله خرو په غیبان باندې مننه چې تاسو ډیره مننه زموږ د ملمنې ډیره مننه چې راغله دلته کې موږ سره دا پروګرام نورم خوندور کو مزیدار کو ډیره مننه تاسو ثانک یو ماګو ثانک یو جی ګرانو کتونکو راځي چې موږ خپل سایت لور شو د دینه پس سفر وی د ډاکټر سره نو موږ به جویریا تلاش شو جی ګورو چې زموږ ډاکټر صاحب نن چې د کم مریضانو لا او کم مشورې یا کم بیماریاں چې دینن مریضان زموږ ډاکټر صاحب سره ډاکټر زلکنین صاحب چې هومیوپیتھک ډاکټر دی نو راځي چې دی لور شو پس د بریک او د دمه ستړي مشو هرکلی کچن نمونږ راغلو څنګه چې ما ویلي چې ډاکټر صاحب راغلی دی ناستې ډاکټر زلکنین صاحب چې هومیوپیتھک ډاکټر دی جی او 2 ورځې په اسلام آباد کې وی جی جی9 مرکز پیراګون پلازا سره په خوا کې دی کلینیک ته د سهارې نه واخله تر د ماسختنه پورې او بیا دلته علي میډیکل ټاور چې دی اشنغری کې نشتر آباد کې الته چې دی نو 3 ورځې کینی په خوریان یو کنه خیر دی زموږ د 3 ورځې دی جی نه یو ورځ سره بل هم ده کنه ورګه زبه وته او اسماعیل کې د 2 ورځې کړې او جی او اسماعیل کې چې دینو هغه مې خپل کلینیک او الته کې مې سیټ اپ د خپل کلی دی کنه ګوره کنه بل کلی خو بیا خپل دی کنه دغه وکړو کنه کې مې د هفته اتوار دوه ورځې کړلې لکه ماشاءالله ته مریضان زیاتو او فل ډے مطلب دا دی ډاکټر صاحب کوم کم راز ده بیا جی کور د پاره کم راځي نه کور والے نشي چې کور والا راشي به بالته روز او زمونږ خو چې کم دنو بس ټول سفر کې او کلینیکس کې بعد دا زمونږ فل علوم کورونه دی او مطلب دا دی چې بس ټول ما دی یو رسته پوس کړم ډاکټر صاحب تاسو چې دین د واده وي بس ما د خپل کاروبار سره نکاح کړی دا کنه دا یو پاشن دی جی خپل پروفیشن سره چې پروفیشن سره دا ډیره خپل نکاوي دغه پروګریشن ډیر دی جګړه نشته ډیره خبره ده بل خبره ده چې خپل پروفیشن سره چې دین سونه ټایم ورکی انسان نو دون دینه به هر پروفیشن چې دی هر یو کار سنسیریټي ورسره زیاته سنسیر وي نو هغه نه به یو خو چې دینو هغه ته سلف هغه فائدې بلکې سلف سټیسفیکشن انسان ته او دا هغه نه به خلکو تم ډیره فائدې کنه صحیح
ډاکټر صاحب سلام دعا خو نه کړل ډایرکټ موږ په خبرو شو په غب شپ شو تاسو مې په غب کې ډاکټر صاحب جی صحیح شو. السلام علیکم ورحمت الله. امید لرم چې زموږ ټول کتونکي به ټیک ټاک وي او د ډیر وخت نه زموږ د دوا سلام مس کیږي نو زه په دې وجې دې تاخیره کې ګیله کوم چې تاسو ما په غب شپ باندې کې زما ویور زموږ کتونکي هغه چې کم دین هغه نه محروم خو نه بیا ډاکټر صاحب سلام دعا کړئ نو په دې وجه نه هغه کسان زموږ هغه چې کوم پیشنټس کلینیک یا زموږ ویورز چې هغه زموږ نه ګیله کړی و هغه په ځای کړه ان شاء الله دعا سلام صرف په دې وجه باندې پاتې شي چې موږ بس راشو یا ټاپکس وي یا غب شپ وي نه د هغې د وجې نه د هغې بخښنه غواړو او تاسو زموږ ته کالز کولی شئ. زموږ نمبر دی 0300 5356186 دا زموږ نمبر دی. تاسو ته کوم پرابلمز وي نو اوس خو زه دې وخت کې پروګرام کې زموږ څنګه پروګرام ختم شي نو زه به خپل نمبرو باندې خپل پیشنټس ته په خپله به ریسپانس ورکوم ان شاء الله. نو تاسو موږ سره په دې باندې رابطه کولی شئ یا څه ریپورټس وي ستاسو یا څه پرابلم ډسکس کول وي هغه مسلې چې هغه تاسو ماته دلته اونیر نشئ ویلی نو زما د واتس اپ په لاره باندې هم تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. په دې نمبر باندې هم واتس اپ شته دی او هم په دې باندې ډایرکټ کال کولی شي. ځان سره نوٹ کی دا 0300 5356186 دا زموږ نمبر دی. بالکل جی او دې وخت کې تاسو چې کوم کال کولی شئ ډاکټر صاحب سره د خبرو دپاره هغه زموږ د ټلیفون نمبر دی. بالکل فور لایف کال چې کوم دی هغه زموږ نمبر دی. زه به یې ته مشورې ان شاء الله بالکل او دې وخت کې د ټول د دې نه مخکې چې ستاسو کالز راشي پیشنټ د ټول اول دا د دلته ناسته ده د پیشنټ خبر هم دا خو دلته کې خو زموږ یو ګروپ ممبر هغه کم دی هغه بیماره ده او الله دې نه کړي چې خدای مکه کرونا شي ورته خو غریبه ډېره سخته طبیعت یې خراب دی. الله دې وکړي چې د هغې چې کوم ډاکټر لیکلی الله دې وکړي چې هغه داسې صحیح دی. ابا الله دې وکړي چې هغه نیګیټیو راشي هغه پکې نه وي. بل مطلب دا دی که داسې سیمټمز وي نو زه به ورته میډیسنز راولېږم دا خو زموږ چې کوم دی نو اول حق خو چې دی او دعا به کوو چې الله تعالی دې زموږ چې کوم روز هغه سټاف ممبر د موږ سره دلته کې کینی چې هغې د الله تعالی صحت ورکړي. باقي هم ټول کوم چې بیماریان دي او چاته تکلیفونه دي الله تعالی دې د هغې تکلیفونه د هغې مسلې هغه دې هوارې کړي. امین امین. بلکې ما روز خو پته مو چې تاسو به زموږ حسن کریم راوړی موږ نه یاره کریم خبره مو کړه بالکل چې دی نو د دې یو خپل کریم چې دی دوی جوړوي مطلب هغه خدای مه کوي چې دا چې کوم بازار کې کریمونه استعمالېږي هغه نه دي ډېر زیات سیف او ډېر ښه. نو ما خو یو سب سکن نه پته لګي چې رااله نو ما تاسو کوم هر څه په ځان اپلای کوي ځان لم یوز کوم چې کوم دی نو دي ته تاسو ته هم راوړی دي نو چې کوم دی نو ما فیس داسې ګلو راولي خو بس هغه د لږ ساعت دپاره او ډاکټر صاحب بیا وي دا به راکړي نه نه د پیسو لپاره خو خیر نه تاسو له به زه راوړم ان شاء الله روز هم دا اوس خو پکې زم یم ډاکټر خو په عملو کو تول کې رالم نه نه پرابلم نشته دی مطلب دا دی د میلمه قدر او د میلمه حق ور ډېر زیات دي له به اول راوړم یره د پښتونولي دا خبره مې ډېره خوښه ده کنه میلمه او د میلمه قدر دا خو زموږ په وینه کې زموږ پښتانه چې کوم یا الله د بس والی او زه شروع بس 400 والو په بس کار دی او دا وام او دا وایم والا کیسه شروع شولا. خو ډاکټر صاحب مېدې باندې به موږ راځو چې مېدې ایشوز زیات دي مېدې کې پرابلمز خو اول ما وی چې زه به تپوس کوم نو اول جویریا وی چې زه هم یو زما کوېسچن دی مېدې جی مېدې دا چې کوم مین زما خیال مېده د ټول بیماریانو جړ ده او چې نو مېدې د پاره ان ډایجیشن د پاره او دا جبه نه پتاو لګي اوس خو ډاکټر صاحب ته بدل ته جب او خو خدا د مېدې تیزابیت ډیر زیات ده او هغه سره ریفلکسز راځي تاسو ریفلکسز نشته خو بس لوګه بالکل ختمه ده. ها خصوصي شوی د پاره خوراک خوري او یو چې بس خوراک اچي نو زه خوراک اچوم کوم نه جست او هغه انجوای کوي نه نه اصل سیس چې کم دین او مېده خو چې کله نورمال وي دا سیټ وینو که بیا مونږ هر څه خورو هغه انجوای کولی شو چرته روان یو موږ کول صحیح ده نه تاسو دوړ فینګرز ته ګورئ صرف لګوي ته وګورئ خزه بس دا اوس کال لیکل هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم د ټي وي आवाज بند کړئ او موږ سره خبرې وکړئ. وعلیکم السلام جی رسو کې او ډاکټر صاحب نه څه تپوس کوئ؟ زه جی پېښور نه نعمان خبرې کوم. جی نعمان او تاسو سره زما فرست ټایم خبرې کېږي. تاسو دا نور پروګرامونه شنو سره هوسټ کوئ ښه جی مننه. اوس خو پهله زه په دې باندې اپریشیټ کوم ډېر زیات مننه دا نن چې کوم ډاکټر صاحب راغلی دی نه زه یو دا تپوس کول غواړم زما چې دی د ویټ مسله ده که نه دي لکه عمر مې کم دی ما پهله چې دی ویټ به ډېر زیات کمولو که نه اوس هم را سره لکه خپل ټریډمل دی خو لکه دومره پروګرامونه
او دومره هغوی که نه دومره روټیګانې چې په هغه کنټرول لکه نه کېږي روټۍ ډېره روټۍ به ډېره ما ته راشي مثلا لکه زه خپل دا ویټ کنټرول کولی شم ما د څه کول پکار دي تاسو خپل عمر خپل وزن دا هر څه ډاکټر صاحب ته ووایي نو هغې حساب سره به ته ووایي مسله مسایل نه وي صحیح دی صحیح دی تاسو ورته ووایئ نو زه انتظار کوم مهرباني وزن خو نه خو عمر یې 29 کالو خو جی اچھا جی نو مان ډیره مننه تاسو چې زما په خیال تاسو نو چې تاسو وزن څومره دی تاسو چې دینو هایټ څومره دی تاسو چې دینو عمر څومره دی داغه مطابق به بیا ډاکټر صاحب چې تاسو له خبره کوله ډاکټر صاحب تاسو له مشوره درکوله خو چلو خیر اس خبره نه دی جی مونږه تاسو خو چې مې د خوراک کوم خو ما باندې خوراک لګی نه ډاکټر صاحب زم چې دې خبره له ډایرکټ راشو مې دې چې کوم خبره ده یو خو دې ته یو دوايو خېمون چې مونږه هر پروګرام کې موستلی هغه مونږه یې باندې خبرم کو دا یو دوايي د تاسو ځان سره دا یا زما د کلینیک نه مغستلی شي داسې چې باندې زی زما دلته نشتراباد کې علي میډیکل ټاور کې په 3rd فلور باندې زموږ کلینیک دی کنه جی نو کو یا تاسو وایي چې زه د بازار نه بهر نه والم یا زما د کلینیک نه تاسو غستل غواړم امپورټډ میډیسنز وی مونږ سره ټول جرمني والا خدا به چې تاسو ځان له عمر اخلي نو دا به راوخلې ځان له نکسومی کا یو دوايي ده چې هغه براخلې په 30 طاقت کې او روزانه چې د شپې د کېږي کله او 15 کترې د هغې نه په یو چمچ اوبو کې مکس کوئ داس کې تاسو نو چې دا ان شاء الله تاسو یو 15 ډیزه پورې یو 15 ورځې پورې دا تاسو استعمال کې نو تاسو چې معده کا مدن دا خپل کار شروع کی خپل فنکشن بخه کی او بل دې کې به تیزابیت او ایسډ هغه باندې جوړیږي ډیر زیات ځکه دا ایسډز چې کم دي تیزاب شو یا په دې کې کم ډایجسټیو انزایمز شو دا هم د دې معدې دي د تیزابیت چې کم دي مطلب دا د بل ځای نه راځي یا د پوشن چې کم دي نو دا ډسټرب شي خدا د دې کې چې کم دنه لاینینګز دی هغه ډسټرب شي اوس یو بنده دی هغه وی چې رزبا سار کې وځ پناره باندې د معدې د لپاره بس یو کیپسول خورم لکه پی پی آی شو کنه پروټون پمپ انهبیټرز شو نو ټول ورځ دغه بیا آرام سره تیریږي کنه د معدې چې کم مریضان دي خو زه یو خبرو کوم کله چې د معدې پرابلمز دي او هغه ډاکټر صاحب کال واخلې جی کال واخلې ضروری دی هلو السلام علیکم وعلیکم سلام سیوا څنګه چل دی الحمدلله جی رو راسته تاسو وکوي ډاکټر صاحب نه جی زه متویر شاه خبرې کوم اسلام آباد نه جی رو روایت حاجی خاخا بس د ملمنې ته زما سلامونه او د ډاکټر صاحب ته زما ډیر سلامونه او تاسو خو سپیشل سلام وعلیکم السلام ډیر مننه او بس ما ډاکټر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله څنګه علي جی څنګه چل دی خیر دی ټیک ټاک دی ټیک ټاک خیر دی الحمدلله څنګه پروګرام کې بس چری کوي دا مثلا ما د خانزاده صاحب نه یو ځل دوايي راوړه خجی خاخا خو څه خوند دیونه کو خا خوند نه دی کړی تاسو څه تکلیف تاسو څه تکلیف دی جی زما دغه د معدې تکلیف دی زما عمر 54 سال دی خجی خاخا تاسو زما روټه بس سره نه کیږي او دا خېټه به معمولی غون ته غټه ده خجی خاخا دا سیو کې تاسو د خوان بو کی خبره دا چې خپل پروګرام کې شامل کړل مننه تاسو کال کول مننه دا سکارو کې په دلته کې زه د جمعې په ورځ باندې کېنم اسلام آباد کې او د معدې مسله چې کومه ده تاسو ردی به میډیسن درکم ان شاء الله غي سره به کمپلیټلی دا به ریکور شي او تاسو بالکل مو پریشان کیږئ کومه دوايي چې مو کوله د هفته پر درځمال تکلی ته زه افسه نه منو هلته کې ثوابه کې بتا سره اسمیلا کې بتا سره ملاقات خجی خا بے فکر شه تاسو خجی تاسو بالکل مو پریشان کیږئ دوايي نه چې دین ټوله بهتري خو بعضی مسلې لک ټایم مخلي کنه تاسو دا پرابلم د سونه وخت نه تاسو ته جی کال ډراپ شو کال دی ډراپ شو دی بخیر وزټ کوي کنه مطلب دا موږ 2 میاشتې میډیسنز واغستل او هغه سره آرام رانه کنه جی صدا سی وی کنه مطلب دا د نیمه ټیک شوی کنه دا سیدا سکاري چې سم مسلې دا سی چې هغه لک ټایم ټیکینګ کنه لکه زه دا نه وایم چې یو ډاکټر نه یو بنده علاج کو هغه ټیک نشو دا یا غي ډاکټر په مسله نه دی پوه شوی دا څه خبره نه بعضی پرابلمز چې د ډیر وخت نه را رواني لکه څنګه چې موږ په خبره باندې راتلو کنه چې یو مریض دی هغه پی پی آی استعمالي پروټون پمپ انهبیټرز یعنی ایسډ بلاکرز استعمالي او کله چې هغه بند کی کنه چې نو دا هغه تکلیف دا هغه په 2 عمره په 3 عمره بیا انسان ته هغه راخاره کیږي او هغه ایسډز چې دین هغه دومره زیاتیږي چې هغه قابل برداشت بیا نه وي هغه ټیبلټ دغه مجبوری جوړ شي هغه د نشي غونټه کې د نشي غونټه کې اډیکټ شي کنه چې نو مونږ چې بیا کوم علاج کو په دې باندې دا خبره به کمپلیټ کو دا لازمي کمپلیټ کو جی کال واخلې جی کال واخلې جی السلام علیکم جی هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی رو رکھے
څنګه چې خیر ټیک ټاک بالکل ټیک ټاک څنګه تاسو اته بالکل جی ډاکټر صاحب سره خبره کول غواړئ جی 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 خپل نوم خیر اورئ عبدالرحمن خبر کوم عبدالرحمن السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی خیر دی الحمدلله عبدالرحمن تاسو ښه الحمدلله ټیک ټاک ها څنګه پروګرام کې بس شریکوي مونږ سره جی ما تاسو نه یو تاسو کولو خجی خاصه معلومات بکوي جی وای جی ما ته لګه داسې مسله وی کا خوراک کې خجی خوراک کې څه پرابلم دی جی د خوراک کې څه تکلیف تاسو جی څه مسلې درته یعنی خوراک اگر زیات نشم کولای تقریبا بس لږ شان خوراک کوم بیا مې ضرورت نه وي ها او مېده څه تکلیف درته یا خپل څه ټیسټونه تاسو کړی دي ځان لا نه د خاص په مېده ته نشته خجی تاسو د کم ځای نه رابطه کړی دا ما سعودي عربیا نه سعودي نه تاسو بهر نه کال کړی د ټیک شو زر ته دوايي یادو مونږ هغه ځان سره نوٹ کې او یا زما نمبر دی هغه زوای امام ځان سره نوٹ کې نو واتس اپ باندې تاسو رابطه ساتلی شي خجی چې هیستوري کمپلیټ کوم هغه حساب سره به بهترینه دوايي خو خم خجی اوکے جی کال کول ډیر مننه د خپل ځان خیال ساتي د نو مخکې چې موږ دیله جواب ورکو تاسو پاغه باندې تفصیلا خبرو کې اول به یو دمو صحیح دی ټیک شو کتونکو دمکو پس داغه بیا راځو موږ سره اوسه वेलकम बैक जी د خیبر خپل سحر کې او ډاکټر صاحب ته واپس کنټینیوټي کې لړ شو جی ډاکټر صاحب موږ په سمیده باندې خبره کوله مېده کې نن موږ انختی بس اصل کې مېده په هر څه کې انختی دا کنه مین مسله دا حقیقت دا دی چې نن سبا ټول چې کم زیاتره کتونکي دي زما نورم ډېر کوېسچنز وي مایند کې زه مې باندې به اویرنس ورکوم خو چې زموږ دلته کې راشو او یا زه په کلینیک کې زموږ د پیشنټس کله هغه کلینیک کله هغه ریویو شروع وي نو پای کې زیاتره کیسز چې راځي نن سبا یو دردونه وي او جی دردونه وي او یو خبره شوله او ورسره معده خرابوي معده سره خو غټ د سیو کال په زما خلک کال په معده باندې جوړه را روان دی او معده هایلایټ کال واخلې زه خبره مخکې بوزم خپل السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی رورا کې تاسو نامه او تاسو مسله ډاکټر صاحب سره ها جی محمد جهان محمد جانزیب ډاکټر صاحب څنګه یې خیر دی السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب خیر دی الحمدلله جانزیب د کم ځای نم کال کړی دی کوهاټ سر جی کوهاټ نه خجی خاصه تکلیف ته تاسو ته یاره سر جی د ما د ګردې باندې لګ درد لو په نوم میټو کو شګه نه ورته خا ګرده کې د شګه ده والا د تکلیف چلتا او هنځه سر کې کام کوم نه صحیح ده دا سکارو کې ګردې ته یو دوايي لیکم هغې سره به د وختي طور باندې آرام وي او بیا به د لکه هغې سره آرام رانغی بیا به ته پراپر ټریټمنټ پلان کوم دوايي ځان سره نوټ کړي هغه راته ښیمه د بربیرس یو دوايي د بربیرس ولګرس دا به دی په لاین یي تاسو مونږ سره په لاین یې او په لاین سر جی کله کال کوټ کی کنه بیا دوباره خچ کال بند شي بیا ټیک شو زه مې دغه باندې خبره کوم ګردې باندې به خبرم درته وکم دوايي به ځان سره نوټ کړي تاسو پروګرام ګورئ ښه جی جی کال کول ډیره مننه د خپل ځان خیال ساتئ زه مول دي ته منشن کې بیا باغ بل خبره یو دوايي د ځان سره هغه نوٹ کې تاسو د ګردې درد د پاره شولا یا ګرده کې چې کم دنه چاته شګه شوي کنه چې یا اسی عام نه دا یو داسې دوايي دی چې دا کور کې پرتاوم پکار ده مطلب په نوم باندې چې په نوم د ګردې تکلیف راغلی دی نو دا دوايي به هغه کې به ان شاء الله چې دینه پوره فائدہ هغه به ورکی او تکلیف به کمیږي ورسره دا بسو ساز دا 15 ډراپس جست په یو چمچ بو کې او 15 کترې شي دا بس کې د دوايي نوم ځان سره نوٹ کې بربیرس ولګرس په 200 طاقت کې بدارا واخلي او 15 کترې به پر وس کې صرف یو ټایم 15 کترې یو چمچ بو کې چوي داس کې دی او 3 ورځې پورې به دا استعمالي ان شاء الله دې سره به د ګردې دوه نوي چې تاسو ته تکلیف نه راځي او کناره شګه شوله دغه شان په ګرده کې ناغم دې سره پاس کیږي خو ور سره د اوبو استعمال زیاتول پکار وي کچره شګه یوریټر تراغله چې هغه اسانه سره پاس شي مطلب دا اوسه تکلیف جوړ نه کی کنه چې ځکه چې اوس دا خو یو عام خبره شوله کنه هر ډاکټر ته پته ده چې یاره د بربیرس دا د ګردې او د دوايي د دې سره ټیکيږي خو کله چې د ګردې کاڼی شو دا بار کیږي
نو دا د ګردې د فیل کېدلو سبب جوړېدلی شي. لکه د کډنی چې کوم نیپرونز دي نو نیپرونز دا داسې چړونه دي چې دا د ګردې اکایي ده. خو که یو ځل د ګردې چې کوم نیپرون یعنی چې کوم چڼ دی هغه یو ځل بند شو یا هغه ډمیج شو خراب شو نو هغه دوباره نه ریجنریټ کیږي او نه هغه دوباره هغه ټیک کیږي. د هغې د ټیک کېدلو بالکل سني ځکه چې ما کله د CLD کرانیک CKD کرانیک کډنی ډیزیز ولا چې مال راشي چې مونږه ساده پښتو کې وایي چې ګردې فیل شوي دي او هغې ته واش کی یعنی ډایلاسس وته کی هغه پیشنټس چې مال راشي زه هغې ته ښکاره دا خبره کوم چې زه ګورې نور چې کوم نیپرونز دي نو هغه مونږ نشو چې کوم ګلامرولر فلټریټر ریټ دی هغه به نه بړاویږي خو چې کم دي نو هغه به ټیک کیږي هغه به نور نه خرابیږي. نو زمونږ د ګردو چې کوم فیل ګردو والا مریضان دي نو هغې هم د ډایلاسس نه آهسته آهسته چې کوم دی نو هغه بچ کیږي. یا هغه دي چې د هغې کرټنین او یوریا سیوا کیږي نو هغه مریضان چې د هغې د 10 نه کرټنین کم دي یا د 5 پورې دي دغه شان یوریا د هغې زیاتیږي هغه علاج سره ټیک کیږي هغې به ډایلاسس طرف ته نه ځي د ګردو واش طرف ته به نه ځي انشاءالله چې مونږ ورته ټریټمنټ کوو. بله خبره دا ده چې کډني کې کاڼې بار بار کېدل چې شو یاره ګرده کې چې دی نو کاڼې کیږي او ختمیږي نو د دې بیا په دې په ټریټمنټ او ډاکټر نه رسي ځکه په هومیوپیتھک کې ښه ډاکټران شته دي خو چونکې په دوايانو کې او د کلینیکل ریویو کې نن سبا د کپنو دوايان انوالو شوي دي امپورټډ دوايان نن سبا پیشنټس ته هغه نه ورکړی کېږي د هغې د وجې نه ریزلټس دونه ښه نه دي را روان ولې چې هغه دوايانې د کپنو دوايانې چې چلیږي نو هغې کې کپنې ته فایده شته دی خو پیشنټ ته فایده نشته دی که نه څوک پلتو کې دوايانې ورکړي یارې جي دا به تاسو چې کوم دی نو خورئ د ایلوپیتھک دوايانو په شکل کې بل پکې راځي دغه شانشاه باندې کډني جوړ شوي کوم ډراپس باندې په معده جوړه شوي نو هغه د کپنو دوايانې دي په هغې کې دي چې دی نو دا پته نه لګي چې دی په دوايي لیکلې دی نو بس موږ دا دوايي ده او سکول لیکلې دی نو موږ وو او بالکل د هغې دپاره پکار دی یو دا کاونټر دا چې کوم میډیسن پرچیز کول دي که نه جي دغه نه دي پکار هر پیشنټ ته هر مریض له دا نه دي پکار چې یاره یو سټور ته لړ شي او هغه ته وایي چې یاره ماله جي د دې دپاره دوا نه راکړه اوس دې باندې زه وایم که نه چې حکومت له هم دا پکار دي چې کله یو پیشنټ سره بهر ملکونو کې څه دي مریض سره پرسکرپشن نشته دی نو هغه ته به دوا نه میلاوي ما ته انټي الرجي نه راکوله دوبۍ کې ما ته الرجي شوی او ما ته وایي نه ډاکټر ناول سجست کړي ډاکټر ته تو لیکي پس هغې به بیا دا یو دومره ښه طریقه ده که نه جي چې په دې کې دا وشي چې پیشنټ ته کوم ضروري دوايي ده نو هغه به میلاوي هغه به نقصان نه ورکړي او دغه شانو که مونږ وګورو کامن نو یو مریض دی د هغه به چې کوم دی نو سرخوږي او ګولۍ سره ټیک شوی دی هغه بیا ځان له ډېر ډاکټر هغه بیا د هغې ډاکټر شي جي مطلب دا دی کور کې چا ته تکلیف یا ورشه دا دوايي راواخله او جي نو اوس اکه دوايي که یو ډاکټر لیکلي نو د هغې شاته یو پوره فلسفه پرته وي د هغې په بیس باندې هغه دوايي لیکلي چې دا ته یوز کړي نو ټیک کېږي به نور پیشنټس ته ما نقصان ورکړي صحیح دا دلته او خبر راشي چې بیماري د کلونو وي نو هغه په ټیک کېدو کې وخت اخلي او په سیکنډونو کې چې دی تاله شفا نشي ملاوي پرابلمس چې دي بالکل هغه ټایم ټیکینګ دي لکه اوس ارترایټس شو د جوړونو هغه مسله شوله چې په هغې کې امیون سیسټم د جوړ د فلویډز خلاف شوی دی نو هغې کې بیا ارترایټس کېږي دا جوړ ډیفارم کېږي دا کږېږي چې ټول جوړونه چې دي نه هغې کې ډیفارمیټي راځي او هغې کې ډراینس راځي د جوړونو نو هغه چې کوم دی نو هغې علاج چې دی نو هغه به کم سے کم 6-7 میاشتې اخلي ځکه کوس یو پیشنټ راغی او هغه به ځکه ټایم اخلي چې لکه هغې کې به ته د وجودو نه هغه پرابلم وباسي چې لکه وجود د دې خلاف شوی دی سمپل خبر د امیون سیسټم نه دا پرابلم پکې راشي چې د سیلف او د نان سیلف فرق نشي کولی په خپلو خلیو باندې او په خپل جاینټس باندې شروع کې هغه مخکې وایي کنه چې پریونشن از بیټر دین کیور کنه نو بس دا میسج هم ورکول بالکل هغه چې کوم دي نو ډېر زیات ضروری دي بل چې مونږ لکه دغه څنګه چې خبره وشوله چې ټایم اخلي نو وخت به دغه بیماریانې وخت اخلي لکه نارمل چې کوم دی نو جي یو بنده دی هغه ته معده خرابه شوله یا ګرده کې کاڼې وشوله یا شګه وشوله د دې وجه مونږ چې څنګه د سیلف میډیکیشن خبره وکړله په سټمک چې بنده ریسرچ کي تاسو ته اول خبره مخې ته راځي چې هغه څه دی میډیکیشن دی دا انسیډ یونان سټیراید انټي انفلمیټري ډرګس شو لکه دا مونږ وایو چې د سر درد ګولۍ شوله دا د خېټې درد ګولۍ شوله دا چې کوم دی نو یو بنده دا د الرجي ګولۍ شوله نو هغه چې دی نو یو به هغه لیور افیکټ کی جګر چې دی هغه به متاثره کی بله خبره به دا کېږي چې د سټمک چې کوم لاینډینګ دی د معدې چې کومه د اندروني پرده ده هغه به کمزوري کېږي نو د هغې مین کاز به چې دی نو دا دوا یې دغه کېږي یو بنده وي د خوراک نه معده خرابه شوه نو دا چې دی زیاتره دا په کلینیکل ریویو کې دا کم راځي
فوډ چې دی تاسو ته خبره وکړم که نه مونږ هر څه خورو هر ځای کې خوراک کوو خو هغې دپاره هومیوپیتھک علاج دی که نه چې څه داسې پرابلم راغی مونږ خپله چې هر ځای کې خوراک وکړو راشي او 2 کترې واخلو ورپسې الحمدلله مطلب دا دی چې بس ټیک ټاک یو نو په دې وجه یو خبره مونږ په هومیوپیتھک علاج باندې به دا وکړو چې یو مریض مونږ له راشي او هغه ته مونږ علاج وکړو هغه ټیک شي نو هغه به داسې لکه اوس یو پیشنټ ته د سټامک خبرې شروع دي د هغې معدې مسله ټیک شوله به دوباره نه کیږي ځکه به هغه دوباره نه کیږي یا یو الرجیز دی پیشنټ ته الرجي ټیک شوله نه به دوباره بیا به هغه الرجي نه کیږي وجه دا ده چې د هغې بیمارۍ خلاف چې په وجود کې کوم فورس دی هغه مضبوط شي انټي باډیز پیدا شي نو که بیا بنده هر ځای کې خوراک کي یا هر څنګه موسم ته ځي نو هغه به د هغې نه افیکټ کېږي هغه به بالکل هغه چې کوم ویل پاور دی هغه به مضبوط شي امیون سیستم دی ورته مضبوط شي نو هغې کې بیا داسې وي چې کمپلیټلی او د لایف ټایم دپاره هغه خبرې بیا انسان باندې دونه اثر نه کوي جی جی بریک ته به ځو بالکل بریک ته به لاړ شو دمه به وکړو او ډاکټر صاحب نه ملګ غونډې خبرې په بریک کې تپوس وکړو نو ګرانو کتونکو لږ بریک په والو جی لیدونکو یو ځل بیا پس د بریک ستړی شو هرکلی ډاکټر ذوالقرنین صاحب موږ سره ناست دی هومیوپیتھک ډاکټر دی چې 4 ورځې په پېښور کې 2 ورځې په اسماعیله کې او 2 ورځې په او زما خیر چېرته ودونو کې به هم ځي نو ډاکټر صاحب ته به مریضان اسلام آباد زما د شیډول تاسو نه ټول ګډوډ شوی نو خو چې تاسو پکې هغه ورځې مخکې وروسته کړې 4 ورځې په پېښور کې ناستې دلته 4 ورځې خو پېښور کې یو که نه پیر منګل بود او جمعرات چې دا خو پېښور شو ښه جمعې په ورځ باندې اسلام آباد کې راغله فل ډے دا او هفته اتوار چې دین دا په ثواب اسلام آباد هم یو ورځ کم شو هلته یو ورځ ده دا ولې ډاکټر صاحب نو ښه دی که نه لږ ډېر چینجز پکاري دلته مې دا سیټ اپ سیټ کړی دی پېښور کې دی لږ ټایم ورکوم مطلب دا دی چې یو خو ضرورت ډېر زیات دی او دغه شان اسلام آباد کې هم یو ورځ یو ورځ خو ښکلې پېښور دا دی که نه ډاکټر صاحب چې د هر چا په رینج کې ایزیلی او کالونه هم تاسو ته راځي کال به واخلو چې ډاکټر صاحب ټیک شو هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی خوراکې جی زما په دې خپو کې په دې پوندو کې مې اډو کې شوي دي چې تاسو ماته د دې لږ علاج وښایئ ښه ایکس رے دې ولا کړی ده دا ټیک شو وزن دې زیات خو نه دی که نه هلو جی وزن زیات دی ستاسو وزن به مې داسې 90 کیلو وي ښه تاسو د کوم ځای نه کال کړی دی موږ پېښور نه پېښور نه صحیح شو تاسو ټي وي ګورئ تاسو ته جواب در کومه دی باندې ښه رابطې کولو ډاکټر صاحب پونده کې خو لډې ډوکي وي که نه دا وایي ډوکي شوي دي دې کې شوي دي که نه دې خبره ټیک ده دا مکه اګزوسټوسس دی که نه چې مونږ یې یادو په دې کې دی بیا اپریشن کې او جی او که نه دا دومره زیات خطرناک دی په دې کې په دې سول کې د دې نه چې کوم دی نو زخم هم بیا جوړېدلی شي ځکه او بله خبره دا ده چې د چا دې ته موږ اګزوسټوسس وایو دا مریض دی به یو احتیاط به کي زنانه ده خدا به داسې قسمه چې دي نو دا سخت سول والا چې کمپیزر دی دا سخت تلی والا که نه دا به نه چي چې ردي دا پونده به بس ډایرکټ لکه څنګه چې په ګراوند باندې میډیکیټډ سول یا میډیکیټډ بوټان به دي ځان له اخلي ساده پښتو کې به خبره وکړم چې دا پوست تلی والي اسپنجي تلی والا نو په هغې کې به دې ته دا کېږي چې دې ګرځي دې ته به تکلیف نه دا دومره تکلیف والا بیماری ده جی چې دې کې بنده پاسي نو هغه اوس داسې ریلیکس ناست دی خو ټیک دی ولې په دې باندې زور نشته دی خو چې ګرځي نو هډوکي چې دی نو هغه به د غوښې سره ټچ کېږي او زور به پېښ شي نو به ډېر درد پیدا کړي په دې وجه یو به دې اپریشن نه کړي بله خبره زه دا وکړم چې دې چې 100% علاج کېږي یو 100% علاج کېږي صرف دغه نه که نورو ځایونو کې هم اګزوسټوسس کې دا وي چې هر ځای کې هډوکې بړاو شو غټ شو یا هغې سره اوور ګروث وشو نو هغه به چې دی نو علاج سره به هغه ریکور کېږي
دلته کې دی خو د پیښور نه کال کړی دی نشتر آباد علي میډیکل ټاور کې ځکه نه مسلور وځي تاسو راشي یو خو د لپاره اپریشن بالکل نه کوي بل دې د لپاره به زه میډیسنز ان شاء الله چې کوم تاسو ته شروع کوم دا ټیک کیږي او 2-3 میاشتې کورس په واخلي هغه کې بردي ان شاء الله چې کوم دین هغه به اډو کې چې کوم سیوا شوی دی گروث شوی دی نو هغه به ټیک شي اپریشن زما په خیال دی علاج نه دی ولې چې خو جړلو علاج نه کیږي نه خو بیا نوري روزي هغه به دي چې دین خطرناک ثابتې دي شي ګوري څنګه چې مونږ نن په سیلف میډیکیشن پکې خبره کوله ګوري چې کله مونږ د سټیرویډز خبره راشي نو داسې قسم مسلې به مخې ته راځي بیا ځکه چې د سټیرویډز وجود ټیک کول چې کوم دی هغه به د پیچوټري ګلینډ په ذریعه باندې کی د دماغو په ذریعه باندې کی نو چې د پیچوټري ګلینډ زموږ داسې یو ګلینډ دی چې یو خدا گروث هارمونز چې کوم دی هغه پیدا کی دغه شان زموږ د گروث هغه چې د نورمال ساتل لیول ساتل دم د دې کار دی نو کله چې مونږ سټیرویډز استعمالو نو داسې قسمه خبرې به بیا مونږ ته راځي ځکه چې کوم گروث هارمونز دي هغه په بیلنس کې نه څومره بیماریاں دي سکه چې تاسو وایي چې اپریشن نه بچ کې دی شي هومیوپیتھک سره غي علاج تاسو کامن تاسو ته هومیوپیتھک کې خو خبرو کوم چې هر داسې بیماری چې هغه د لپاره اپریشن هغه ایڈوایس کړی دی نو هغه باندې به اول چې دین هغه د لپاره هومیوپیتھک ټریټمنټ غوښتل پکار دی لکه زیاتره چې دین لکه رسولش ولي یا داسې قسمه ایگزوسټوسس والا کیس چې اډو کې سیوا شو ها یا دغه شان چې کم دینو اوس هغه سرجری چې دینه پکار دی لکه اوس ګوره اپنډسایټس شو ضروري ده هغه مخالري ها دغه شان چې کم دینو اوس د تریخي کې ډیر کانه وشو ملټیپل سټونز دی په ګال بلیډرز کې نو دا هغه اپریشن ډیر زیات ضروری دی دا خطرناک ثابتې دي شي نو هغه پکار دی دینه علاوه اوس یو بنده دی هغه ته هارت اٹیک وشو هغه ته د بایپاس ضرورت شته دی بیا هغه ډیر زیات ضروری دی باندې لیټ کی ځکه چې کله هم دي ته پرابلم راتلی شي نو دغه سيزونه چې دي او دینه علاوه چې کم کیسز دي نو پای کې اپریشن طرف ته نه دي یا د ملا اپریشن شونن سبا ډیر زیات کیږي د نیرو سرجنز خډیر زیات دي کافي مقدار کې دي خو یو ښه نیورو سرجن ته چې مریض رسي نو په هغې غریب باندې لوبې ختمې شوي که نه نو په دې وجه مونږ وایو چې تاسو کوشش دا کوئ چې د هغې دپاره به اول علاج به کوئ چې میډیسنز یا ایم آر آی وشول هغه کې پته ولګي د جي د ملا مورو کې غوښه راغلې د ډسک بلج دی یا هغه یو بل سره لګېدلي دي سټینوسس یې کاس کړی دی رګونه د بو کړی دي نغې چې موږ علاج کو هغه ټیک ټاک شو ډاکټر صاحب ماشاءالله قابلیت چې کم دی کنه ریکور کی ختم دی په دې خدار واره خورای د چا دی ثانک یو سو مچ ډاکټر صاحب یقینا نن ډېر خبرې وي چې موږ غوښتل چې پاغه لکه نیمه نیمه پاتې شوې خو زم چلو هغه نیکسټ ویک بالکل هر ویک په ان شاء الله دا به ټارګټ کیږي خدا تاسو اورئ چې سلور زه ډاکټر صاحب چې دی دلته په خبر کې جدي علي میډیکل ټاور دی 3rd فلور باندې ډاکټر صاحب د ساري نواخه تر مستنه پوری کینی 2 ورځې په اسماعیلا کې کینی سبب اسماعیلا کې 2 ورځې دي یو ورځ چې دی نو د جمعې ورځ چې دا په اسلام آباد کې دا نمبر هم دي ته بالکل په سکرین هم را روان تاسو 03005356 هغه خلک موږ هغه کتون کې چې د کوېسچنز پاتې شوي دي موږ ته اوس کال کی ان شاء الله زه خپل پیشنټس ته ریسپانس ورکوم ما سره تاسو رابطه کولی شئ زبردست غټه خبره چې کوم اوس پاتې شو نه ډایرکټ ثانک یو سو مچ اند جویریا ثانک یو سو مچ تاسو نه ایم شور چې تاسو ورځ تاسو زما خلاص ډیره خپل تیر شو او اکه خبره کمیونیکیشن ډاکټر ناستې مینا موږ څومره خبره کم ترخه لړل او خلکو ته کافي د اویرنس ملاو شنو زما خیال خبره دلته انصاف وشو چې کیناستل پکار دي او خبرې کول پکار دي خو مینینګفل انټریکشن پکار دی دا یو او مارننګ شو کې ګیسټ ایز ا هوست ایکسپیرینسینګ او شو بالکل اټ واز ا نیو ایکسپیرینس خو دا خو تاسو ته وای ځکه چې اټ واز خو زما ډیر زیات هغه بالکل فیملی والا یو فیلینګ د ماته خو لګي خپل کور ته رالم او زما خو راز ډیره ښه تیر شو ورسره او ثانک یو سو مچ ټو AVT چې هغه دا چانس راکو زه راغوښتم او تاسو هم ډیره زیاته مننه تاسو نه جی ګرانو کتونکو تاسو د ټول نه ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه ان شاء الله چې ژوند خو خیر وي سبب زه او ذکر رحمان سے بیا حاضرې ګود الله پامان